والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالی دې وکوي محترم وروڼو چې روغ جوړ خوشحاله د صحت عزت او عافیت جامې پر تن ولرئ چیرې چې اوسئ الله تعالی مو خوشحاله او عزتمن لره د دې تازه فتوحاتو چې د هیواد په لر او بر کې په مختلفو ساحو کې په مختلفو وختونو کې
تر دې ساعته پورې راغلي دي تاسو ټولو ته، او بیا په مجموع کې ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. الله تعالی دې نیکمرغه کړي او الله تعالی دې سبب د دې کړي چې لا هم دا لړۍ مخته ولاړه سي، وغځېږي او داسې یو فرصت، داسې یو زمینه مساعده کړي چې سبب یې زموږ د وړونو د هغه ناپوهو نااهله وړونو د پوهې او د اصلاح سبب وګرځي. موضوع مو په همدې باندې ده چې یو ځل بیا په هغه وړونو باندې، خصوصا په هغه نظامیانو باندې د کابل ادارې په هغه عسکرو او په هغه نظامیانو باندې د زړه له کومې دا غږ کوو چې تاسو راځئ د خپلولۍ لاره ونیسئ، د نجات لاره خپل کړئ، هغه لاره ونیسئ چې پکې ستاسو د دنیا او د آخرت خیر وي، او هغه لاره ونیسئ چې تاسو او ستاسو راتلونکی پکې د دنیا او د آخرت د بدبختۍ او د خذلان وساتل سي. هغه لاره د خپل وړونو سره یو ځای کېدل دي او د هغه صف سره وتل دي د کوم مبهم، مجهول او غلیظ صف دپاره چې تاسو کلونه ناپاکه قرباني ورکړې ده. نو په هغوی باندې یو ځل بیا دا غږ کوو چې تاسو ولیدل چې ستاسو لوړپوړي او جګپوړي چارواکي د هیواد د مختلفو ساحو څخه په مختلفو بهانو او پلمو تښتي. دا اوس د بدخشان ولایت او د نورو مختلفو ولایتونو څخه همدغه ټامیان تاسو ووینئ چې هغوی په خصوصي الوتکو کې د هغه ساحو څخه تښتي چیرې چې جنګ دی، چیرې چې ناامني ده. هغوی ولې تښتي؟ هغوی د جنګ، د قتل، د وژنې ځای ته تاسو پرېږدي، ځکه هغوی تښتي. هغوی نه غواړي چې په دې جنګ کې ووژل سي، هغوی نه غواړي چې د هغوی کورنۍ په دې کې ووژل سي. نو که چیرې دا مقدسه جګړه وي، که چیرې دا د هیواد او د خاورې د استقلال او د ازادۍ څخه د دفاع جګړه وي، نو عسکر جانه یوازې ته ولې د دې دپاره تړل سوی چې باید دا هر څه وکړې؟ ولې ستا مشران دا کار نه کوي؟ ستا باداران ولې دا نه کوي؟ هغوی چې تښتي هغوی په دې باندې پوهېږي چې دا کار غلط دی، دا لاره غلطه ده، دغه جګړه غلطه ده او دغه نهج غلط دی. د کوم نهج دپاره چې تا قرباني ورکوي، دوی ورکوي او د خپل ملت او د هېوادوالو په مقابل باندې ولاړ دي، مقابله او مقاومت یې کوي. نو په لحاظه عسکر جان، ستاسو دپاره د خیرخواهۍ، ستاسو دپاره د نجات همدغه یوه لاره ده چې تاسو نور د دې فاسدې لارې سره ایسته سئ. هغه وروڼه تاسو ولیدله چې هغوی هم په جنګ باندې یو وخت ډېر اصرار کوئ، ډېر تاکید یې کوئ. تاسو محترم وروڼو دا لیف تر سره ټیل وهئ تر څو په حرکت کې راسي. تاسو هغه وروڼه ولیدله چې هغوی هم په جنګ باندې اصرار کوئ، هغوی په جنګ باندې تاکید کوئ، هغوی غوښتله چې جنګ وکوي. انجام مو هم ولیدي د هغوی انجام څه سو. او تاسو هغه وروڼه هم ولیدله چې هغوی د خپل عقل او فکر څخه کار واخیستی، هغوی د جوش پر ځای د هوش څخه کار واخیستی، هغوی د خروش پر ځای د هوس پر ځای باندې د فکر څخه کار واخیستی. د هغوی نتیجه څه سوله؟ نتیجه یې همدا راووتله چې هم هغوی وژغورل سوله، هم د هغوی ژوند وژغورل سو، هم د هغوی راتلونکی وژغورل سو، هغوی د مشکلاتو څخه خلاص وله. سبا به په دې ملت کې هغوی د دې ملت د وګړو دپاره د قربانۍ مصدر هم وګرځي. دې ملت ته او دې وګړو ته به هغوی خدمت وکوي، هغوی به د خدمت جوګه وګرځي. نو که یو څوک خدمت فکر کوي، د خدمت توقع لري، د خاورې او د استقلال د ازادۍ توقع لري او دا فکر لري، نو د هغوی دپاره یوازینۍ لاره همدا ده چې د خپلو مجاهدینو وروڼو سره د هغوی په صفوفو کې ودرېږي او یو ګډ کار د هغوی په هماهنګي، د هغوی تر قیادت لاندې د هېواد د استقلال دپاره، د دین دپاره، د عقیدې دپاره، د ازادۍ دپاره وکوي. دا چې په کومه لاره کې ولاړ دي او دا نوم ورکوي چې موږ د خاورې عرضي تمامیت ساتو، موږ هغه کړو، موږ دا کړو، دا ټولې غلطې خبرې دي. نه خو دا د خاورې د استقلال د ساتلو کار دی. په دې باندې دې خاوره ساتي، دې له چا نه ساتي؟ همدا 20 کاله خو دې خاوره پلورلې وه، ملت یې پلورلی و او د دې هر څه په سر باندې دې عملې وکولې، نو دې له چا نه ساتي؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ خیرت ته. مننه، الله دې خوشحاله کړه. تاسو جوړ یاست محترم؟ زما غږ لرې محترم؟ ولا الله فضل د خیر و خیرت ته څنګه ښه یم؟
الله مو خوشحاله که ژوندی دي محترمه. موضوع مو عسکرو ته، نظامیانو ته، بلکې د دې ادارې ټولو کارکوونکو ته د دعوت په اړوند ده. څه نظر لرئ؟ فکر کوم تاسو انټرنیټ کې ډېره ستونزه ده، ځکه په ډېر وخت باندې زما او ستا غږ نه سره وصل کېږي. دا یو خو د ډېره وخته د زنګ وعده مې مور سره کړې، خو اوس مې دا دی زنګ درته وکوئ، خدای دې وکړي چې وصل شو. ځینې وروڼه داسې وي چې هغوی د زنګ غوښتنه کوي، خو در حال کې اکثرو ته زه زنګ وهم کړم، بیا هم د انټرنیټ د سستۍ له وجې وصل نه شو. نو الله دې وکړي چې هغوی په دې مشکل باندې پوه شي او سر یې ورباندې خلاص شي چې زما طرف ته څه ستونزه نشته، زه زنګ کوم. او خبره دا ده چې ستاسو انټرنیټ کې ځکه دا اوس هم دا ورور ته ما زنګ کړی دی محمد سلیم په نوم، خو د دې انټرنیټ کې څه ستونزه ده ځکه نو ما د دوی نشم مربوط کېدلی، زه به تاسو قطع کړم. ستا اپشن د زنګ نشته، افتخار خان ستا اپشن نشته. نو خبره هم دا ده چې که یو څوک رښتیا یا واقعا هم خدمت کول غواړي او ملت ته غواړي، دین ته غواړي، د هیواد د ارضي تمامیت لپاره، د استقلال او د ازادۍ لپاره خدمت کول غواړي، واقعا هم دا مطلب دی، نو خدمت تحت القیادت ممکن دی. هغه دپاره یو رهبري ضروري ده، د هغه دپاره یو قیادت مهم دی، او دغه خدمت چې ورسره یې کوي دا به یو جوړ، دا به یو منظم، یو مطرح او یو بافکره، هغه به هم په اسلامي او دیني او افغاني اصولو او معیارونو باندې برابر وي. بیا به دا خدمت یو سړی کوي، د هغه له مخې به مخ ته ځي، وړاندې به ځي، خدمت به کوي. او که یو سړی د خدمت نارې وهي، خو دا نه وي معلومه چې خدمت د څه شي خدمت کوم، د چا لپاره یې کوم، ولې کوم، څنګه یې کوم، دا خدمت نه دی، دا حماقت دی. اوس چې دغه وروڼه د خدمت په نوم باندې د امریکایانو چوپړ ووهي کلونه کلونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قوي السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب محترمه جوړې بخیر یې؟ مننه، الله دې خوشحاله کړه. شاهین صاحب تاسو جوړ یاست؟ والله شکر دی مولوی صاحب محترمه، ستاسو په دعاګانو. تاسو څنګه یاست؟ ملګري څنګه دي؟ الله تعالی دې قدرمن لره محترمه ژوندی دي. موضوع مو د هغه خپلو نظامي وروڼو ته، هغه چې په اصطلاح دي د مخالف صف پلویان بولي یا د هغوی ملګري بولي، هغوی ته د دعوت څه نظر لري محترمه؟ نو مولوی صاحب محترمه په دې باندې خو هر سړی پوهېږي، په دې باندې ماشوم هم پوهېږي او غټ هم پوهېږي مولوی صاحب محترمه، چې بس امریکایان ووتل په خیر سره او دغه نور پاتې دي په خیر سره مولوي صاحب محترمه. نو چې دا کولی شي چې تاسو دو سره انشاءالله یو ځای شئ، نو زموږ افغانستان کې به انشاءالله کرالي راشي. واقعا همداسې ده. څه پیغام لري هغه خلکو ته چې اوس هم د کابل ادارې د سرخیلانو په صف کې ولاړ دي، د یو څو ټامیانو په قیادت او په مشورې او په رهبرۍ کې د ملت په مقابل ولاړ دي، ځانونه هم تباه کوي، ولس هم د ځان سره تباه کوي، هغوی ته څه پیغام لري د یو عام افغان په حیث؟ نو سم ده شي مولوي صاحب محترمه، چې سم نشي خلک یې سموي. چې سم نشي مولوي صاحب محترمه موږ یې سمو، پوه شي مولوي صاحب محترمه؟ بالکل، هغوی که په سمه باندې برابر نشي نو بیا به یې سوټي په لاره سمو. مننه کوم شاهین صاحب، الله دې ژوندی لره، ډېره مننه، موفق اوسه. عبدالله سراج صاحب نه لري اپشن، بیا به زه زنګ وروسته وکړم، یو ځل ووځه تر لایف. نو هغه وروڼو ته چې د خدمت اراده لري، قصد لري، هغوی ته وایي چې تاسو ګورئ دا 20 کاله تاسو هم یوازې وئ او موږ هم یوازې وو. خیر دی، موږ خو تر یو وخته پورې کوشش وکوئ. دلاغا وزیري زنګ در روان دي محترم، موږ خو خپله هڅه وکول
څه چې مو غوښتل هغه مو دا دې ترلاسه کړي دي یا به ترلاسه کړو، مطلب ډېر ان قریب. خو تاسو چې څه غوښتل چې ترلاسه کړئ هغه هم ترلاسه نه کړل. تاسو چې څه لپاره ولاړ سوي وای هغه هدف ته ونه رسېدلاست. خیر دی تاسو راسئ په دې هماهنګۍ کې هم ودرېږئ چې تاسو نتیجه وګورئ، تاسو د دې په پایله باندې پوه شئ. دلاغا وزیري تاسو ته خو مې زنګ کړی دی، البته کار نه درته کوي، نه پوهېږم ستاسو انټرنېټ کې به شاید څه ستونزه وي. د چا چې انټرنېټ کې ستونزه وي مشکل وي نو هغوی هم نشي کېدلی چې هغوی زه راواخلم. نو خبره دا ده چې تاسو ونسئ د دې هماهنګۍ یا د دې ګډ کار خوند هم وګورئ چې څه رقم دی، دا ګډ کار څه رقم دی، نتیجه ورکوي که نه ورکوي. رونق بختیار اپشن نه لري وروره. حسیني امان حسیني وروره تاسو ته زنګ روان دی. تاسو د دې ګډ او مشترک کار خوند وګورئ. خبره خو دا ده چې اصلي افغانیت په دې. السلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله. مولوی صاحب خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ الحمدلله ژوندی اوسئ. حسینی صاحب تاسو هم جوړ یاست؟ تشکر، سلامت باشین. بسیار موضوع شما رو نفهمیدم، ببخشید تازه آمدم در لایف. میشه موضوع لایف خدا بگین؟ موضوع مو هغه وړونو ته چې اوس هم په مخالف سب کې ولاړ دي هغوی ته مو د دعوت موضوع ده، هغوی ته دعوت ورکړو رابولي چې تاسو راسئ په ګډه باندې د دې ملت لپاره کار وکړو. نور د دې کار نه لاس واخلئ چې شل کاله تاسو عملا پکې کې ولاړ اوسئ او کومه نتیجه یې ونه کوئ. تشکر، سلامت باشین. خب شما که از مردم میخواهید که بیاید در کنار شما باشند یا زیر حکومت تحریک طالبان باشند، شما در آینده چی رقم یک آینده برای این مردم میسازند؟ چی یک آینده روشن دارن اینا یا نه دمو فکری 30 سال پیش یا دمو پلان 30 سال پیش 25 سال پیش هستین شما؟ په ګوري موږ داسې یو فکر نه لرو. حسیني صاحب اسلامي امارت په خپل رسمي درسونو کې دا واضح کړی ده چې موږ د دې ملت د هوساینې د دې ملت د سوکالۍ فکر لرو او په آینده کې همدغه وړونه چې موږ د دې مخالف سب سره بیلوو دوی ته په آینده کې د کار د زمینې برابرولو فکر لرو. همدا مو فکر دی، همدا مو اراده ده، په همدې تکل باندې یو. موږ د انتقام جویي او کسات کشي فکر نه لرو، بلکې زموږ وړونه دي، موږ د وړونو په حیث و دې ټولو وړونو ته څوک چې په دې اداره کې د دې ادارې تر چتر لاندې 20 کاله کار کړی دی موږ هغوی ته دعوت ورکړو، بلنه ورکړو، رابولو یې. همدا مو مراد دی. په آینده کې هم داسې فکر لرو چې یو مشترک افغانستان ولرو، یو ګډ افغانستان ولرو، یو همشمول افغانستان ولرو. بله. آیا که دیگر اقوام افغانستان اگر تحریک طالبان رو بپذیرن قبول بکنن کلشون باید پشتو صحبت کنن یا نه دری هم صحبت میکنین شما؟ نه لازمه نه ده، ځکه دري د افغانستان دویمه رسمي ژبه ده لکه پښتو او دري. دا دواړې په اصطلاح باندې سرکاري یا دولتي ژبې دي چې دا د افغانستان په ټولو ادارو کې دا اوس هم شته، په سابقه دوره کې د امارت هم وي او په راتلونکي کې به هم وي. د دې څخه موږ چاره نه لرو ځکه موږ د هېواد یو زیاته اندازه وګړي دري زبانه دي، هغوی یا په پښتو نه پوهېږي یا لږ ورباندې پوهېږي. نو د هغوی لپاره خو دا حتمي ده. نو د هېواد اکثر وګړي په دري باندې پوهېږي. ځکه اوس ستاسو په ژبه زه پوهېږم، البته چې ځواب په دري نه درکوم. علت یې هم دا دی چې خدای مه کړه څه تلفظ کې غلطي رانه ونیسي، که نه زه بالکل ورباندې پوهېږم. یعنې زموږ ټول وګړي که دري زبانه دي هغوی له پښتو سره تعلق لري او که پښتو زبانه دي هغوی له دري سره تعلق لري. او په دې باندې د اسلامي امارت څه دغه نشته، لکه یو رسمي ژبه ده. زموږ د اکثریت وګړي دري زبانه دي. امی دستاوردی که فعلا امی حکومت داره یا امی اداره کابل داره به قول شما، خصوصا در ولایت ها، در ولایت ها ساختمانایی که جور شده، مکتبایی که جور شده، طرفداران تحریک طالبان اینا رو ویران میکنن. به نظر دو قدر پول یا اقتصاد تحریک طالبان داره که پس مکتبا رو بسازین یا این ولسوالی ها رو بسازین، خانه ها را؟ حسیني صاحب ډېره بخښنه غواړم، دلته یو څه شور ما د ستاسو خبره مطلب نه کړله. که تاسو مختصر یو ځل بیا د پوښتنه تکرار کړئ. زه وایم چې تاسو دلته هر ورځ په هر ولسوالۍ کې په هر ولایت کې د مکتبونه چې اورانوي
دا ولسوالیانو چې ورانوي دا کور خو څه ګناه نه لري یا کوم دا ساختمانونه څه ګناه نه لري دغه چې تاسو ورانوي دومره تاسو بیا پیسې لري دومره قدرت تاسو خپل لري چې بیرته آباد وکړئ. که تاسو یادونه وکوئ چیرې وران شوي دي مکتبونه یا ولسوالۍ مرکزونه چیرې وران شوي دي محترم؟ امی تمام ولسوالی‌ها رو که گرفتین چی در فاریاب و چی در بادغیس در غرما یو ولسوالۍ نه ده ورانه شوې. ګوره محترم ولسوالۍ چې فتح شوې دي هلته عملا د اسلامي امارت له طرفه ولسوال او هغه چې مهم دی هغه قبلتي ولسوال دی که نظامي ولسوال دی. خود ولسوالی را امی دیوالا را امی خانه ها را خراب میکنه به خاطر از این میگه اینا را کفار ساخته گرچند که اونا از ساخت کفار نیست بخاطر یو ځای ګوري یو ځای حسیني صاحب داسې پیښه شوې نه ده چې موږ د یو ولسوالي ورانه کړې وي. ګوري یوه ولسوالي مرکز چې د فراه ولایت اناردرې ولسوالۍ وه هغه هم په دې وجه باندې چې د خلکو په شخصي املاک باندې جوړه شوې وه د یو چا شخصي مځکه وه هغه یې غصب کړې وه له هغه وجې هغه نړېدلې ده. د دې نه علاوه د افغانستان په دې یو نیم سل ولسوالۍ کې تاسو بیلګه نشئ ذکر کولی چې دا ولسوالۍ ورانه شوې ده. نه یعنی ما هدف ما این بود که شما میتونین که پس یک قدرت دارین شما یک دانه بدرفت بسازین. بالکل الحمدلله کله چې یو جوړ نظام اسلامي امارت دا اوسم د افغانستان په مختلفو ساحو کې په بیا رغونې په کار کې ډیر کارونه کړي دي. تاسو وګورئ هغوی سړکونه د عامه خدماتو او د عامه سهولت لپاره لکه یک نمونه اگر نشان بدین ببخشین یک نمونه نشان بدین. نمونه په ولایت هلمند کې وګورئ تاسو په تخار کې وګورئ تخار درقد ولسوالۍ کې چې د شمال جز د اسلامي امارت د بیا رغونې لپاره څومره کارونه وکول دا اوس عملا تاسو کندز کې وګورئ تاسو هلمند کې وګورئ تاسو غزنی ولایت کې وګورئ او یو پل اوس ناس هغه سیمه اوس هېره ده چې د کوم ځای پولو به انتها ډېر غټ پول چې په دې اوس لنډ کې اسلامي امارت جوړ کړي او د عامه ګټې دپاره یې پرانیستی. بله همون جاها رو که خراب کردین همونا رو میگین یا ساختن؟ نه ګوري په جنگ کې چې یو شی تخریب شوی دی د یو طرفه یا د بل طرفه دا مهمه نه ده چې چا تخریب کړی دی مهمه دا ده چې بیا رغونه یې وسي هغه عملا رغ شوي دي د هغوی بیرته د هغوی څخه عامه خلک ګټه اخلي هغه د خلکو په مخ باندې د ګټې دپاره بیرته د خلکو په خدمت کې وړاندې شوي دي. دا د افغانستان په شمال کې په جنوب کې په شرق او په غرب کې د افغانستان. ایرانی‌ها چرا فعلا از شما حمایت میکنن؟ سپاه پاسداران ایرانیان؟ زما حمایت خو زما خپل افغانانو نه دي کړی نو ایران به زما څه حمایت وکوي؟ زما خپل افغانان په مقابل ولاړ دي ایران به زما څه حمایت وکوي؟ یعنی شما از صدر رهبریت خبر دارین که یا ندارین؟ بالکل ګوري یو په داسې انداز باندې وي چې د یو دولتونو ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې دي. اسلامي امارت یو نظام دی یو قوت دی یوازې ایران نه د نړۍ په کچه د ټولو دولتونو سره هغوی ډیپلوماټیکې سیاسي اړیکې لري او باید لا دغه سیاسي اړیکې قوي کړي. دا خو څه جرم نه دی او یو داسې حمایت تاسو وایئ چې هغوی ستاسو په دې جګړه کې ستاسو حمایت کوي دا نادرسته او غلطه خبره ده. ښه سید تاسو ولې په افغانستان کې د ملي امنیتي د ملي اردو د امنیتي ځواکانو په سره جهاد کوي ولې دا هغوی مسلمان نه ده تاسو مسلمان یاستئ لږ وضاحت ګوره که څه هم دا پوښتنه دا 20 کاله کېږي او 20 کاله مسلسل یې موږ ځوابوو. موږ چې د دې سره په جګړه کې یو زموږ هدف دا نه دی چې دا پښتون دی دا دري زبانه دی دا اردو دی دا پلان دی خبره دلته د فکر ده. زموږ جګړه یو سپیشلی عبادت دی جګړه نه ده زموږ کار عبادت دی یعنی د الله یو فرض دی چې جهاد دی د دې جهاد لپاره خپل ارکان وي خپل شرایط وي خپل فاسدات وي خپل مکروهات او تحریمات دا ټول جهاد لري لکه لمونځ چې څنګه فاسدات لري. لطفا زه به دا پوښتنه پوره کړم بیا به تاسو بل پوښتنه وکوئ دا ځواب زه پوره کوم. دا ګوري دا یو عبادت دی د دې عبادت د ارکانو د شرایطو څه یو هم دا دی چې ته به د عبادت د چا په مقابل کوي دا یو فرض دی چې د عبادت په ته د فرد په مقابل نه کوي بلکې د عبادت په ته د فکر په مقابل کوي د نظریې په مقابل دی کوي چې هغه د طاغوت نظریه ده هغه فتنه ده هغه ظلم دی. دا ظلم که امریکایان و هم په افغانستان کې که اوس امریکایان ولاړه هم شته نو بناء که دغه نظریه چې د ډیموکراسۍ د طاغوتیت پلیته نظریه ده چې افغانستان ته امریکا راوارد کړې ده او دلته 20 کاله عملا موږ هیوادوال موږ وګړي ووژل
دا که امریکایي وو که زما پښتون فارسیبانو ترکمنو تاجکو پشهیي وو ایمک وو هزاره ورور دی که هغه دی بلا فرق دی د اسلام له نګاه نه د دې حکم یو دی. بیا خو موږ هغوی ته وایو چې تاسو د دې اسلام د مخالفت د لاس واخلئ زموږ وروڼه یاست. موږ له دوی سره هیڅ شخصي دښمني نه لرو. خب بله اونا در تمام فتوحات عسکری در هر کندک چولای در قلوبها مسجد دارن، ملای مسجد دارن، ملای امام دارن و شبای جمعه اونا ختم قرآن میگیرن و اونا خوب وظیفهش معلومدار هستن، از وطن دفاع میکنن. از نمونه مثالش بعد حسیني صاحب تاسو وایئ چې دوی لمونځونه کوي، په دې زه دی نه وژنم چې دوی لمونځ نه کوي، زه په دې دی نه وژنم چې دوی وظیفه نه کوي. ما نه دي ویلي چې د ده جرم دا دی چې دوی روژه نه نیسي، دا ټوله کوي، بېشکه دا درسره منم. دا چې تاسو ویل دی د وطن نه دفاع کوي، له چی شي نه دفاع کوي؟ د چا نه دا وطن ساتي؟ چا ته یې ورګټي؟ 20 کاله کې دا وطن امریکا او ناټو ته لمن کې ورچولی وو. دا وطن ساتنه له چا نه وي؟ تاسو ماته یو بېلګه ذکر کړئ چې دا وطن دی له دغه چا نه ساتي. از این دفاع میکنه، از این سعی که خدا، وطن، وظیفه در بازوی د خدای له دې څنګه دفاع کوي؟ لطفا ګوره حسیني صاحب یو دقیقه ګوره، تاسو دې د خدای نه دفاع کوي، خدا، وطن، وظیفه چې دې د الله په لار تلونکي دي او د الله د احکامو نه دفاع کوي. د الله کتاب خو دلته دوی خپله ورته واچوئ، تشنابونو ته یې واچوئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین خو دوی په خپله ورکوئ. د الله کور، بیتان، مساجد، مدارس خو دوی بمبار کړي. نو دوی څنګه خدا، وطن، وظیفه؟ دا خو دروغ دی هر څه. نه دروغ نیست. به خاطر از این سعی که وظیفه نیروهای امنیتی مشخص هستند، واضح هستند: خدا، وطن، وظیفه. به خاطر از این سه چیز جهاد دا صرف یو شعار دی. ګورې دا یو شعار دی محترمه. اصل د دې وظیفه څه ده؟ اصل د دې یو دقیقه زه تاسو ته وایم، ګورې تر څو د ملت په دې باندې پوه شي، موږ او تاسې باید په دې 20 کاله نه وروسته کې حقایق ووایو. د دې وظیفه څه ده؟ واشنګټن ساتنه، نیویارک ساتنه، د نړۍ امنیت ساتنه، دیموکراسي ساتنه. دوی خو نه د خدای، نه د وطن، نه د وظیفې دغه یو خبره دوی نه ده صادقه کړې چې دوی دغه شعار کړی. خب یا ما و تو به عنوان یک هموطن درست و قضاوت میکنیم، گپ میزنیم، صحیح است؟ بالای سر خدا را شاهد میگیریم. بعد از اردویی که در آسیای میانه، یعنی در هندوستان، پاکستان، ایران، عربستان، اینجا پرقدرت ترین اردویی که دکتر نجیب داشت و اینمی اردو شکست خورد، اردو رو تباه کردن، مثل که امیال تانگای اردوی ملی، سلاحای اردوی ملی در پاکستان فروخته میشه. از دوران دکتر نجیب به پاکستان فروخته شد. یعنی یک تجربه برای ما و تو نیست که ما همو اردوی خود خراب کردیم. امروز پاکستان علنا تجاوز میکنه در منطقه ما و تو، در خانه ما و تو. ایران علنا تجاوز میکنه، دیگه کشورها علنا آمده تجاوز میکنه. آیا جهاد برای ما روا است یا برای تو که از ایران حمایت میشی، از پاکستان؟ من که اسکر از این وطن هستم، از خانه خود، از مردم خود دفاع میکنم. جهاد برای ما روا است یا برای تو روا است؟ یعنی یک تجربه بزرگ. ګوري حسیني صاحب ګوري دغه چې د ایران او د سعودي او د پاکستان او د کوم ځای خبرې کوي تاسو، دا خو ستاسو یو تصور دی. خو بیا به موږ درسره ومنو صحیح ده چې دا حقایق همین کار شد. صحیح ده. لطفا ګوري دا به ما درسره وویل چې دا به زه ومنم، دا به تسلیم کوم چې دا صحیح ده، دا د دې تجاوز دی چې دی کوي. اوس سوال دا دی دلته چې عملاً 48 ناټو کافران د دې شتون لري، هغه اشغال نه دی، هغه تجاوز نه دی، د هغوی نه دفاع فرض نه ده. عجیب خبره ده چې له ایران نه دفاع کول فرض دی، له پاکستان نه دفاع کول فرض دی، له سعودي نه دفاع فرض ده، خو له امریکا نه دفاع نه ده فرض، له ناټو نه دفاع نه ده فرض. دا په کوم اساس باندې، په کوم منطق باندې؟ سایکو امروز ما یک گپ شما را قبول دارم. خب طالبان سبب شد امریکایا ناتو آمد در افغانستان و طالبان پس قدش جوردن، امریکایا خارج شدن، صحیح؟ گرد شد. یک قدر که خون جوانای از این وطن ریخته شدن، یک قدر که وطن پسمان شدن، یک دهی شرایط دهی قرن 21 10 سال از دیگر کشورها ما شما را از نگاه درس تعلیم پس میندازه. 30 سال ما جنگ کردیم، دهی 30 سال جنگ، 200 سال افغانستان از دیگر کشورها، از دیگر مملکت ها پس مانده. افغانستان دمو تاریکی که هست، دمو تاریکی بوده متاسفانه. آیا شما همین بیعتی که با امریکا کردین و امریکا را آوردین، امریکا را پس خارج کردین، این 200 ساله که شما پیش مردم ملامت هستین، جواب وزیر چی میتین شما؟
ګورئ حسیني صاحب به تاسو یا به د حالاتو بیخي ناواقف یاست، مطلب خبر به نه یاست، او یا به خبر یاست اصلا به په دې حالاتو باندې ځان کوڼ اچوئ. ګورئ د افغانستان موضوع او قضیه ټوله دنیا ته معلومه ده. تاسو لکه چې قطع شوي یاست، د افغانستان قضیه ډېره واضحه معلومه قضیه ده. هیڅ دې ته ضرورت نه لري چې سړی وایي چې دا معلومه کړي چې دلته څه روان دي. دلته عملا د دین او د اسلام او د افغانیت په مقابل باندې ټولې دنیا موږ ته اشر کړی دی او موږ د هغوی سره وجنګېدلو. خپل استقلال او حریت مو د تورې په زور، د ټوپک په زور او په وچه کلک د عمل په میدان د هغوی نه اخیستی دی. اوس دا چې عسکر دي فلانه ده باید دوی ونه وژل سي ځکه دوی له خاورې نه دفاع کوي، له ارضي تمامیت نه دفاع کوي. د پاکستان اشغال دی، د ایران اشغال دی، در حالی کې چې ثابته کړې مو هم نه ده. خو د امریکا اشغال چې ثابت دی په افغانستان کې نظامي حضور لري، لکونه انسانان په شهادت ورسول، هغوی ته به تاسو اشغال نه وایست، د هغوی نه خلاصون او دفاع د ځان مسؤلیت نه ګڼئ. دا خو یو فکر نه دی، دا خو منطق نه دی. که چیرې د پردو نه د دفاع او خلاصون فرض وي په یو چا باندې، نو بېشکه چې په موږ باندې دا فرض او دا لازمه ده چې موږ دلته د امریکایانو نه ځانونه وساتو، موږ دلته د اشغالګرو نه ځانونه خلاص کړو. دلته زه یو کس پسې ګرځم خو متاسفانه چې دغه یې نه راته ښکاري، تر اوسه پورې ماته هغه اپشن نه ښکاري چې زه دی راواخلم. دغه وړومه چې اکثره کمنټونه کوي چې زنګ به زنګ د هغوی یو اپشن نشته، نو ځکه زه زنګ نشم ورته ولی. تاسو ووځئ تر لیف در سره شیر کړئ، دغه پیج پاڼه یا پیج په اصطلاح دا وکړئ چې ممکن د زنګ اپشن مو راوړي، که نه دلته اپشن د زنګ نشته چې زه تاسو ته زنګ وکړم. دا څه شی دی محترمه؟ رمضان کوچی صاحب ستاسو اپشن هم نشته. حیات الله اغلو اپشن دی نشته. محمد الله مبارک صاحب اپشن مو نشته. نو خبره دا شی د محترم وړونو چې اصلي حقایق دا نه دي. زرکه چې جعفري ستاسو محمد جعفري اپشن مو نشته. قاری بدر صاحب ستاسو اپشن شته، تاسو ته به زنګ وکړم، زنګ درالې محترم. نو خبره مې دا کول چې د امریکا نه چې د اشغال خلاصون ذمه د مسلمانانو یا د افغانانو مسؤلیت نه وي، نو د ایران او د پاکستان په کوم منطق باندې سړی ځان خلاصون د انسان حق ګرځي؟ دا خو غیر معقوله خبره ده چې له پاکستان، ایران، سعودي د دې ګاونډي هیوادونو اشغال منم چې دا زه اشغال یم، باید د دې نه زه ځان خلاص کړم. او بیا له امریکا نه زه خپل د ځان خلاصون هیله نه کوم. دا خو غلطه خبره ده. که تاسو وایئ چې زه له دې اشغال نه ځان خلاصوم، دا زما یو حق دی، خو هغه اشغال نه ځان نه خلاصوم، هغه ما جوړوي، نو دا خو غیر معقوله خبره ده. دولت خان احمدزی زنګ روان دی محترم، اپشن دی هم دا دی سره څرګند شو. نو دا خو غیر معقوله خبره ده. که دشمنی د یو چا سره موږ لرو، زموږ د دشمنۍ رونقونه دوه دي. یو دیني عقیدوي دشمني ده، یو سیاسي او ډیپلوماټیکه دشمني ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر وره. مننه احمدزی صاحب، تاسو هم جوړ په خیر. الله فضل ده. څنګه موضوع باندې نه خبر راغلم؟ موضوع خو محترمه د مقابل طرف هغه وړونو ته د دعوت موضوع د عسکرو دو هغوی ته موږ دعوت ورکړو چې هغوی راشي زموږ تر څنګ ودرېږي. بله ورځ ما دا د محمد نعیم وردګ یو ویډیو کتله، هغې ویل چې 80% خاوره باندې موږ حاکمیت لرو که نه، 80% خاوره باندې. نو تاسو په 80% خاوره حاکمیت لرئ، 80% خلکو ته تاسو کوم خدمت کړی دی؟ هغې خو جواب ورنه کړ. ته ماته جواب راکړه، تاسو څه خدمت کړی؟ سړک هم جوړ کړی، مکتب هم جوړ کړی ده، کوم هسپتال هم جوړ کړی، چې هم جوړ کړي؟ ګوره اول ځل به موږ او تاسې د یو هوښیار، د یو عاقل، د یو صمیم عقل په تله باندې د دې پوښتنې ځواب وتلو. دا ځواب تاسو په ښه عقل، په صمیمانه عقل او قضاوت باندې وتلی، بیا سوچ باندې وکوئ. موږ د دې ملت لپاره یوازې د 80% نه بلکې د درس ملت لپاره لومړی شی چې کوم خدمت موږ کړی دی چې تلپاته تاریخي خدمت به وي، هغه د دې دیني عقیدوي ارزښتونه موږ ساتلي دي. نو دیني ګوره زه ته خبره کوم قاري صاحب، صبر وکړه. دینوي ګوره په دنیوي زه پوهېږم الحمدلله، په دین زه پوهېږم، په اسلام پوهېږم،
مونځ مې زده ده، قرآن مې زده ده، دا ټول تا ته پته کوي. تا یاد امام یاد دي، صحیح ده. اوس چې زه په دې دنیا کې ژوند کوم، ټوله دنیا کوم ځای ته ورسېده، صحیح ده. باید زم هغې ځای ته ځان ورسوم، باید زم تعلیم وکړم. یو زنانه په کور کې مریضه شي، باید هغې ته زنانه جواب درکړم. ګوره محترمه، تاسو ټول خبرې په دې خبرو باندې زه راځم که تاسو لږ صبر او دمه وکوئ. ما اولا هم درته ویل چې د دې ملت دپاره موږ د مسلمانانو په حیث زما او ستا اولیتونه معلوم دي. زما او ستا اولیت عقیده ده، زما او ستا اولیت دین دی، زما او ستا اولیت ایمان دی. د دغو ټولو شیانو نه موږ تر خپله توانه، تر خپله حده پورې موږ ټوله کوشش کړې دي د هغوی دفاع او ساتنه مو کړې ده، عملا اوس هم لګیا یو. دویمه خبره چې موږ دلته پرمختګ باید وکړو، د پرمختګ دپاره باید موږ کارونه وکړو او په هغه ډګر کې موږ څه کړي دي. ګوره محترمه، دلته عملا موږ د ناټو د ټولې دنیا تر اشر لاندې یو. عملا دلته په موږ باندې بمبارونه دي، په موږ باندې چاپې دي، زموږ کورونه، زموږ بچیان، زموږ ماشومان، زموږ زنانه، حتی زموږ یو سپین ږیری، زموږ یو ماشوم هم په دې جرم باندې په شهادت رسوي چې دا پنجابی دی، دا پنجاب راغلی، دا تروریست دی. نو په دغه رقم حالت کې، په داسې یو مرموز حالت کې ته زما څخه د هغه خدمت توقع څنګه کوې چې هغه خدمت په یو امنه فضا کې کېږي، هغه خدمت په یو با امنه یو ثباته فضا کې امکان لري، هغه خدمت په هغه وخت کې امکان لري چې په کوم وخت کې ټانک، توپ، تیارات دا شان نه وي. زه آزاد یم، زه خپلواک یم. نو که بیا هم وګورو په داسې حالاتو کې دننه تاسو وګورئ، موږ هغه خدمتونه چې ممکن دي هغه خدمتونه مو هم کړي دي. ورسې د اسلامي امارت تر واک لاندې ساحو ته هلته مو هېوادوال هېڅ قسمه ستونزه نه لري. زه تاسو یو مثال وایم. ګوره محترمه، تاسو وګورئ کابل، ننګرهار، د افغانستان نور ټول ولایتونه چې تاسو یې سړکونه جوړ بولئ، تاسو یې پلچکونه جوړ بولئ، بزنس کاروبار پکښې وینئ، چیرې چې امنیت نشته نو دا سړک څوک څه کوي؟ چیرې چې امنیت نشته نو د مکتب نه چا څه سړک خو تاسې ورانوئ، سړک خو تاسې راته ورانوئ. مه ورانوئ، سړک دې ونیولې ورانوئ، مکتب دې ونیولې ورانوئ. دا غلطه خبره ده، دا غلطه خبره ده. ولې څنګه غلطه؟ ته مکتب ونیسي، سړک دې نه دی وران کړی؟ نه مو دی وران کړی. څه چې بیسونه ونیسي ولې ورانوئ؟ څه چې بیسونه ټانک ونیسي ولې سوځئ؟ هغه ټانک باندې ته جنګ وکړئ، تا د ته دې ملک سره کوم ټانک چې نیسي، کوم په زرها ویډیوګانې دي، په لکه ویډیوګانې دي چې تاسو پکې ویډیو اخیستل نو د جنګ په صحنه کې خو الوا نه ویشي کېږي. جنګ پسې واخله که نه، واخله درسره که نه. ته خو نظامي کسان لري چې ټانګونه چلوي، غټ غټ هغه چلوي، واخله که نه بوی ده ورنه. ګوره محترمه، کم ځای چې ممکن وي تاسو وینئ دا اوس موږ ته په درځنو ټانګونه، ثقیله اسلحه دا خلک راپرېږدي، موږ یې نیسو. تاسو به نه لیدلي چیرې یو سلاته طالبانو اور ورکړي یا چیرې سوځلې ده. او کله چې په یو ټانک کې مقابل دي ناست وي، هغه د ټانک نه په تا باندې ډزې کوي، تا هدف ګرځوي، نو په دا وخت کې ته ورځې په خالي لاره چې دا ټانک ما ته د هغه ثابت سالمه راکړه، به یې زه دا ټانک ونه ولم. دا خو نظامي حالت دی، په نظامي حالت. زه به تا ته یو خبره وکړم. 80% خاوره باندې ته حاکمیت لرې، صحیح ده؟ تا مشران وایي 80% خاوره باندې ته مکمل حاکمیت لرې. ته خپله وایي، تا مشران اقرار کوي چې 80% کې هلته نور څوک نشته، ته نه ته. دا خو منې که نه؟ دا منې چې کوم مالونه ګمرکات کېږي، کوم هغه کې لاغونه ته ټیکس اخلې، صحیح ده که نه؟ ته مالیت یې نه اخلې. هلته تا څه خدمت کړی ده؟ چې شی دې جوړ کړي؟ سړک تا که نن پورې یو سړک افتتاح کړي، جوړ کړی دی، صحیح ده. یو ښوونځی دی چاته جوړ کړی، صحیح ده. تا په کوم ځای کې چې ته حاکم یې، په هغې ځای کې محکمې دې داسې فیصلې کوي، درته که دما فیصله منې هغه ده که نه. دما په مخ کې په سپین ږیرو ته ویلي په محکمه منې، که ورته کې موږ فیصله منې هغه ده که نه، تشناب کې بندي کې سپین ږیرو خلکو ته ویلي. دا اسلام هم اجازه نه درکوي تا ته، دا افغانیت هم اجازه نه درکوي، دا ته به هېڅوک اجازه نه درکوي. دما خبرې ته غوږ شه، دما خبره. ګوره که ته چېرته په قرآن او ګوره که ته چېرته، زه ته دوه خبرې، زه نصیحت درته نه کوم. ګوره زه خپل حد پېژنم، زه تا ته نصیحت نه کوم، زه تا ته خبره کوم. نو تاسو هر کار له زور نه کوئ. ګوره تاسو هر کار له زور نه کوئ. ګوره زه تا ته خبره کوم، تاسې هر کار په زور کړی ده. ګوره فیصلې هم دي زور دي، خبرې هم دي زور دي. تاسو چېرته زور نه کوئ، که هر څوک عوام هم مړه کېږي، تاسې له وجې مړه کېږي. تاسې زور کوئ، تاسو ولې نه کښېنئ بین الافغاني مذاکرات ته؟ ګوره تاسو دومره قدر په سترګو باندې د ناعدالتۍ پټۍ لګېدلې دي چې دا 20 کاله کفر، مظالم، وحشتونه نه وینئ، په چې هر څه کېږي تاسو یې کوئ. اول خو دا خبره تاسو کول چې تاسو په کومه ساحو کې چې کنټرول لري هلته تاسو څه کړي دي. لومړی پوښتنه ورسه د هغه خلکو نه وکړو په کومه ساحه کې چې د امارت کنټرول دی، هغوی ته ووایي چې ستاسو عزت، ستاسو ابرو، ستاسو مالونه
تاسو ژوند تاسو کاروبار خوندي دی که نه؟ هغوی به تاسو ته اول دا وایي هلته کاروبار نشته، هلته کاروبار نشته، هلته څوک کاروبار نه کوي. هغه خلک څه خوري؟ هلته چې کاروبار نشته هلته خلک څه خوري؟ هلته اشرف غني 15 کیلو غنم روان دي، نه خوري، ټول ښار ته راتښتي. چې کوم ځای کې جنګ شي هغه خلک ټول ښار ته راځي. وروره چې جنگ نشته، کومې ساحې د امارت تر کنټرول لاندې دي، هلته خلک څه خوري؟ هلته کاروبار نشته. زه درته خبره کوم، منظور چې ما په خپل کلو کې لیدلي، ما په خپل کلو کې لیدلي چې تاسې عسکر ګوره د ما خبره اوسه، ګوره تاسې د مونږ ورونه یاستئ، تاسې بیخي په دې خفه کېږئ که زه تا ته خپله غلطي هم ته باید خپله غلطي ومنې. ته مثال ما ته به دا نه چې ته ما ته نصیحت کوې یا هغه کوې. ګوره ته مې مرور یې، عسکر مې مرور ده، خو منځ کې خراب مونږ یو، صحیح ده؟ تاسې وایه مونږ صحیح، هغوی وایه مونږ صحیح. ته ولې نه راځې؟ همغې نظام ته راسه، ته خپل هر شی هغه کړه چې کوم شی پکې غلط یا لرې که ته نه کوې. پوښتنې چې تاسو وکولې نو تاسو غوږ ونیسئ، زه ځواب درته درکړم. محترمه دا چې تاسو په زړه کې دومره درد دی، وجه دا ده چې تاسو ځواب نه دی اورېدلی. زه په دې پوهېږم چې د دې ملت هر وګړی دردېدلی دی، تاسو په څېر دردېدلی دی، زه دردېدلی یم، هر افغان دردېدلی دی. او دا موږ نه وایو چې تاسو په موږ باندې نیوکه مه کوئ، په سر چشم ستاسو د هر یو وګړي نیوکه به موږ په سر چشم باندې اخلو، قبلوو به یې. څه چې زموږ فتوان وي، څه چې غلط وي هغه به اصلاح کوو، او څه چې د خلکو افواهات او ابتراګانې وي د هغوی به معقول ځواب درکوو. اوله خبره دا ده محترمه چې تاسو ویل چې تاسو په ساحو کې څه سوي دي. اساسي شی، بنیادي شی چې انسان ورته ضرورت لري هغه امنیت دی. ورسه هغه ساحو کې چې اوس د امارت تر کنټرول لاندې راغلي دي، زه قسم درته اخلم چې ما په سپین ږیرو خلکو ژړلي دي چې زما عزت اوس عزت خو زما ابرو اوس ابرو څه مخکې ما د خپل حتی یو 14 کلن زوی واک اختیار نه لرم، ما د زنانې اختیار نه لرم، ما د خپل مال اختیار نه لرم. دلته د خلکو څخه په مختلفو نومانو پیسې اخته کېدلې، د خپل شراب او کباب او عیش او عیاشۍ دپاره هماغه ساتونکي چې دوی ورته کښېنولي وو هغوی د خلکو نه مالونه اخیستله، پیسې یې اخیستلې. هغوی خلک اوس د ژوند په خوند پوه سوي دي، په ارامه فضا کې خپل کاروبار ته ځي، که بهر راوځي د ډار خوف نه لري. دویمه د پرمختګ خبره تاسو وکول، د افغانستان په مختلفو ساحو کې اسلامي امارت یوازې په 2021 میلادي کال کې په لسګونو ښوونځي باندې کار شروع کړی دي، ځینې تکمیل شوي دي، په ځینو باندې کار شروع دي. عملا تاسو په فیسبوک کې، په یوټیوب، په خواله رسنۍ کې د هغوی ویډیوګانې لیدلی شئ. په سړکونو باندې مختلفو ساحو سړک نه جوړ، ښوونځي تاسو څوک افتتاح کوي، چا افتتاح وکړه، څوک پکې درس وایي. وروره تاسو خو داسې فکر کوئ لکه تاسو چې اوس د مریخه سره شوه سوي یاست. تاسو دا کومه ساحه چې د امارت تر کنټرول چې دا 200 ولسوالۍ تر کنټرول لاندې دي، دلته بیخي لکه چې تعلیم نشته، مکتب نشته، خلک تعلیم نه کوي. تعلیم شته، همغه د حکومت په مالیې جوړ شوی، د حکومت په پیسو جوړ شوی، تاسې پکې یاست همغه ده، تاسې هغه لرئ، تا نه ده جوړ کړی. دلته د حکومت پیسه چیرې وه محترمه؟ دا حکومت خو خپله د ټامیانو حکومت دی، له غربه د پیسو لپاره راغلی دی. هر چا چې ده خو د هغې په ګوره ګوره چې د هر چا ده، ګوره چې د ما او د تا پیسې دي، د ما او د تا پیسې دي، صحیح ده. مکتب په جوړ شو، مکتب په جوړ شوی راغلی دلته، اوس ته حاکم یې او د تا د کنټرول له لاس لاندې د ساحه، اوس هغه چې ده د تا د لاس لاندې، ته اوس هغه مکتب ته ولې ځان ته منسوبوې؟ ته وایې چې مثال موږ افتتاح کړی یا موږ جوړ کړی ده، مکتب مخکې نه جوړ راغله، ماشومان پکې درس کوي، ساحه ته وایې چې هغه مکتب ونړوه، پر ځای یې راولاړ شه بل مکتب جوړ کړه. دا اوس کوم منطق دی چې ته یې؟ نه ما نه دي ویلي چې ونړوه، کوم ځای کې چې تا نه وایي جوړ کړی، کوم ځای کې چې تا نه وایي جوړ کړی، په لس کلو کې یو مکتب وي. ضرورت دی، ما تاسو ته وویله خو تاسو دا خبره نه کوم مطلب کړې. ما ویل چیرې چې ضرورت دی د مکاتبو هلته ورباندې کارونه شروع دي. دا اوس تاسو د غزني ولایت کوم ولسوالۍ کې چې د تازه ښوونځیان اسلامي امارت جوړې کړي او بیا پرانیستنه وسوله، دغه تاسو ونه لیدلې؟ تاسو ولیده یک طرفه قضاوتونه کوئ. تاسو په تخار ولایت کې، تاسو په هلمند ولایت کې، تاسو په روزګان ولایت کې د اسلامي امارت د عامه شتمنۍ د ساتنې او د عامه خدماتو دپاره عامه پروژې چې د خلکو د سړکونو دپاره، د خلکو د برمو د کار کولو دپاره، د اوبو د اسانۍ دپاره، په نورو بخشونو کې د تعلیم په بخش کې چې کوم خدمات کوي، دا تاسو نه وینئ. دا به ډېر وړوند قضاوت وي چې تاسو پر یو دومره لوی خدمت باندې سترګې پټوئ. وروره ما ته یو جواب راکړه، طالب مشران له کوم جنه ځي خطر ته، له کوم هېواد نه ځي؟ د هر ځای نه ځي، له اسمان نه ځي، له ځمکې نه ځي. ولې ځي له اسمانه؟ د ما د وطن ده. ګوره که ته وایې چې حضرت عمر امیر المؤمنین ملا هیبت الله امیر المؤمنین ده، ځان ولې نه راښکاره کوي؟ ځان ولې په افغانستان کې ولایت کې نه ښکاره کوي خلکو ته چې ځئ تاسې امیر المؤمنین خو ټوله شپه ګرځي. تا مخ پټ کړی ده، تا مخ پټ کړی ده، ته مخ ولې پټې؟
ګوره محترمه ګوره دا تاسو د هغه بحث ولاړه په شخصیاتو ته ودرېدلې خبره دا نه ده ګوره تاسو ټول همداسې یاست. تاسو ګوره که تاسو چېرته واقعیت د دې ملت په درد باندې دردېږئ او واقعیت وایي چې دا ملت چې بیخي په دې شیانو باندې خبر نه یاستئ ټولو خبرو نه برته همدې ځای ته راځئ چې تاسو ټول همداسې یاستئ. خبره دا ده چې هغه حقایقو باندې بیخي دا خلک ناواقفه دي او دومره قدر وړوند قضاوت کوي چې په دې باندې سر نه خلاصوي چې یاره دا دومره قربانۍ دا دومره د دې ملت دا دومره وینه دا دومره مشکلات دا څوک دا دومره چا ورکولې د څه لپاره یې ورکولې او په دې باندې نه دی خبر. په دې خبر دی چې مکتب نړۍ د جوړېدو په ځای ولې نه خبر. که چیرې ته ځان یو افغان معرفي کوي ځان یو خواخوږي د دې ملت معرفي کوي یو قضاوت کوونکی او بیا خو باید تا ته دا معلوم وي. او که چیرې ته د هغه طرف نه را روانې ځان معصوم کوي نو ته خو به ضرور په ما باندې هر قسم دروغونه تړې هر قسم افواهات به تړې هر قسم بهتانونه به تړې. دا 20 کاله همدا رسنۍ او میډیا ستاسو په کنټرول کې وه د څه نه مو پرده وکول د څه نه مو مخ واړوئ د څه نه مو سپما وکول. داسې یو څه تاسو ثابت کوي چې د هغه څه نه تاسو سپما وکول تاسو حیا وکوئ چې تاسو دا موږ په مجاهد باندې دغه تور او تهمت نه دی ویلی. یو شی یو بیلګه تاسو ذکر کوئ زما په فکر خو داسې هېڅ یو بیلګه نشته چې تاسو د هغه مجاهدینو ته منسوب کړی نه وي تاسو د هغه په دې ملت او په دې ملت په بچیانو باندې تړلی نه وي. السلام علیکم. السلام علیکم ملا صاحب. وعلیکم سلام. جوړه خیرات ده. مننه تاسو هم جوړ یاست محترمه. والله شکر ده تاسو دعاګانې دي. بحث هم په څه باندې ده کومه موضوع باندې بحث کوئ د خیر؟ بحث مو په همدې موضوع د روجانه همدغه افغانانو ته همدغه د مقابل صف کې ولاړ نظامیانو ته خصوصا هغه خلکو ته چې د جنګ خاشاک دي هغوی ته مو دعوت دی چې راسئ وروره نور د دې کار نه لاس واخلئ خپل ځان او آخرت تباه کوئ مه د نور ملت او د خپل فامیل ده راځئ په ګډه باندې د ملت لپاره کار وکوئ خدمت وکوئ. او دغسې خو د خبره ستا صحیح ده. اوس دغه ملي اردو او دغه پولیس یې که هر څوک د افغانستان هر وګړی چې که ته یې خو دغه تاسو موقعه چې په خپل منځ کې کښېنئ سره سوله وکړئ ښې خبرې وکړئ. دغه وطن کې نور دا خلک نه دي دا خلک د جنګونو نه ستړي دي پوه شوې. نو چې تاسو دغسې ظلمونه کوئ او دا کارونه کوئ کله یو ځای کې یو رقم یو ځای کې بل رقم څه ووایم چې دا وطن او تاسو خلک د تاسو نه خوشحاله شي. مدرسې تاسو ورانوئ سړکونه تاسو ورانوئ مکتب تاسو ورانوئ خلک هم ټول ازار کړه. یاره انجینر صاحب تاسو خبرې ته څوک پرېږدئ او ګوشکۍ غوږ ته واچوه نو زما خبرې اورې زه درته لګیا یم ته درګرده لګیا زما خبرې ځوابویم نه. دا ګوشکۍ پیدا کړه ګوشکۍ ګوشکۍ نه وه ښه اورم اواز دې اورم. ګوره محترمه تاسو ویل چې تاسو ولې نه کښېنئ ولې تاسو داسې یو څه نه کوئ چې په ګډه باندې یو کار وکوئ. موږ خدای د امریکایانو سره متوافق وکړي امریکا مو دې ته تیاره کړه چې هغوی وایي زه نور ستاسو له ملت نه ځم امریکا په خپل مخ ځي تاسو پوهېږئ خپل مو نظام پوهېږئ خپل مو حکومت پوهېږئ بیا مو و دې ملت و دې په اصطلاح چې تاسو ته دولت وایاست همدې خلکو ته موږ څو اپره ورکړل چې تاسو راځئ نور د دې کار نه لاس واخلئ کوم کار چې تاسو د امریکا په خوښه دلته 20 کاله راوړی دی په دې ملت مو اچولی دی راځئ نور په ګډه باندې اسلام ته افغانیت ته اسلامي نظام ته ژمن سئ راځئ زموږ وروڼه یاست موږ به هم غېږه درکړو. خو دوی وایي چې نه زموږ سره کرښه جمهوریت دی زموږ سره کرښه ډیموکراسي ده زموږ سره کرښه د ښځو پرتوګ کښل دی زموږ سره کرښه آریانا سعید ده زموږ سره کرښه ستاره افغان ده. دا خو موږ د افغانانو په حیث نه منلی سو نه منو ته افغان ته منې دا ستا وجدان و ضمیر یې منې. زه افغان یم ما 10 کاله په دې نظام کې تیر کړه صحیح ده پاکې خبرې به کوم 10 کاله مې په دې نظام کې تیر کړه 15 وخت خپل مسلمانۍ د اسلام خلاف چې کومه خبره هر چا کړي موږ یې جواب ورکړی که امریکا کړي مې موږ ورته جواب ورکړی دی پوه شوې. ځکه چې دلته زما انټرنیټ کې څه ستونزه پیدا شوله یو کمنټ ورسره ته وکوئ
چې ما ته د غږ په اړه معلومات وسي چې اوس انټرنیټ کې خو څه ستونزه نه وي. مخکې یو څه ستونزه پیدا شوه، متاسفانه صافی صاحب کمنټ وکوئ، زه تاسو راخلم. چې شي صافی صاحب خو بخښنه غواړم، تاسو اوس یو ځل کمنټ وکوئ، زه بېرته تاسو راواخلم ځکه دلته انټرنیټ کې څه ستونزه وه. زه کوشش کوم چې صافی صاحب کمنټ وکوه، زه به تاسو راواخلم. شیخ قاسم بابر وایي غږ مو خراب دی، شاید انټرنیټ کې څه ستونزه وي. عادل زغم صاحب تاسو ته به دا زنګ وکوم. عادل زغم صاحب تاسو نه یاست، اپشن کې اپشن مو نشته دی. نو اوس ته صافی صاحب زه دا ورور سره واده او نه پوهېږم چې دا جار قلم ولې په بدو باندې اوښتی دی. ډاکټر جلدي ستاسو اپشن نشته محترمه. الماس کوي چې وصل سي. کله چې په دې باندې پوه شولې چې یو کس بې له دې چې ستا وپوښتي، ستا واوري، ستا په خبرو باندې غوږ ونیسي او سر ورباندې خلاص کړي، د پیل نه یې همدا ټاپه راواخیستله چې دا هر څه تا کړي دي، دا هر څه ته یې، دا هر څه ستا په وجه، دا هر څه دا فلانه بستانه. په دې باندې پوه شه چې دا کس نه بېطرفه دی او دا کس نه عام کس دی، بلکې د همدغه ادارې یو شخص دی. نو دی کوشش کوي چې په ځان پټ کړي. نو خبره همدا کوله چې مدیره افلاطون عبدالغفار تا ته زنګ درکړی دی، ته د اپشن زنګ وکړې که بیا ما ته مخامخ خبرې سره وکړو. منیر صاحب تاسو ته مې زنګ ګورم یو ځل، خو چونکې دلته زما طرف ته په انټرنیټ کې څه مسله ده ځکه نو انټرنیټ به یو څه سست وي. تاسو وینئ چې د دې یو نیمړونو خبرې ډېرې د حقایقو څخه ډېرې لرې وي. دغه چې دی راځي کوشش کوي کله وایي تاسو داسې کړي دي، کله وایي احمد کړي دي، کله وایي محمود کړي دي. د دې مطلب څه دی؟ دا همدا معنا ده چې بیرته دی جنګ تازه کول غواړي، بیرته دی د جنګ پوکې تازه کول غواړي. دی هڅه کوي تر څو نور افغانان لا هم په دې وحشت او دهشت کې برقرار واوسي. دی کوشش کوي چې خپل هغه وړونه چې موږ یې د سمې لارې، د امن د لارې، د تسلیمۍ د لارې، د خپلولۍ د لارې رابولو. دی نه غواړي چې هغوی د ژوندي راسي، دی غواړي چې هغوی همالته ووژني. دی خو څوک اروپا کې ناست دي، څوک استرالیا کې، څوک امریکا کې، او څوک هم په عربي متحده اماراتو، څوک په جزیرة العرب په مختلفو ساحو کې. کور، بچان، اهل، فامیل هر څه محفوظ دي. ځکه دی د هغه خلکو د وژلو شوق لري، د چا د وژلو لپاره چې 20 کاله دی یوازې په همدې سوشل میډیا باندې ډېر کریډیټ ترلاسه کړی دی. نو کله چې دی د دې خبرو مخالفت کوي، اساسي خبره او بنیادي شی هم دا ده چې دی نه غواړي چې هغه وړونه بچ سي، محفوظ سي، د هغوی ژوند و د هغوی هر څه محفوظ سي، بلکې دوی کوشش کوي چې هغوی ووژل سي، هغوی همداسې ذلیل پاتې سي، هغوی همداسې خوار سي. د هغه میندو، د هغه خویندو، د هغه باباګانو احساس له دې سره نشته چې د خپل زامنو د بعده هغوی بیا فکر کوي، هغوی بیا په مختلفو ضلالتونو کې وي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. قاری صاحب محترمه ښې جوړې.
مننه کوم هجرت الله صاحب، تاسو هم جوړ یاست؟ الله فضل د ښې خیرت ده. الله مو وساته، ژوندی دی محترم وروره. موضوع خو به مو انشاءالله تعقیب کړې وي. موضوع م تعقیب کړه، دغه د زړه ستاسو په خبره نه سپرم په یو ځل که بیا تکرار کې. زنانه غونډ وربوز دیواله د وربوز دیوال خلاص کا. تاسو ولې واده راکې؟ که د کوزدې ته اراده ده خو واده مخ به درته خلاص کړم. نو خبره همدا ده صافی صاحب، اوس به زه بیا وګورم. کمانډو صافی زنګ مې درته وکړي، خدای دې وکړي چې وصل شي دا ځل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جوړ خیرات ده، قراري ده. مننه. دلته څه تخنیکي ستونزه راغله نو ځکه لیب قطع سو. تاسو خبره کول په نیمه کې هغه وخت لیب قطع سو، مهرباني وکړئ. زمونږ دغه خبره هغه کټم سوه. ما دغه خبره کوله چې دغه دولت د نظام د څوک نه غواړي چې د اسلام د چوکاټ نه ځان بهر کړي. اول ما د دولت کې 10 کاله وظیفه کړې ده. ما چېرته د یو عسکر غلط کار نه دی لیدلی چې یا چا کور ته ورغلی یا چا عزت سپک کتلی دي، څوک پرېښي دي. که هغه امریکا وه او که هر څوک موږ جواب ورکړی دی. موږ افغانان یې، موږ شکر دی ته زموږ ورور یې، که طالب هم دی زما ورور دی، که هر څوک دی. هر سړی د خپل دغه دپاره جنګېږي، راځه طالبانو ته لاړ شي، چا دشمني شي طالب ته لاړ شي، چا دشمني شي دولت ته راشي. نه، موږ او تاسو باید خپل وطن ته اوس وګورو. اوس زموږ دغه ډېر ځوانان چې وګوري راځي پردي وطن ته، څه دونه د لاسه وروره چې ولې جنګ دی په وطن کې. صحیح ده. که ته روغ وې او راغلی وې په میز ورسره کښېنې او ورته ووایې چې وروره دغه کار مه کوه، ته راشه ورته ووایې ما ته مدرسه جوړه کړه. تا ته مدرسه جوړه نه کړه بیا ورته ویلی شي، بیا د وخت کې جنګ کولی شي. یو پوښتنه کوم. صافی صاحب تاسو ویله چې دلته موږ د کافرانو د هر عمل ځواب ویلی دی او د هغوی مقابله مو کړې ده که نه؟ تاسو د هر کفر مقابله مو کړې ده. تاسو یاد دی باګرام کې څو ځلې قرآن کریم امریکایانو کچردانۍ کثافتدانۍ ته واچوئ. ستاسو به یاد دی دا خبرو باندې خو به خبر یې. دغه چې قرآن کثافتدانۍ ته واچوئ، دغه یو دقیقه محترمه، زه به دا پوښتنه پوره کړم بیا جواب راکړه. دغه قرآن خو زما او ستا مشترک کتاب دی. دا خو یوازې د طالب نه دی، دا خو ستا هم دی، د هر مسلمان عقیدوي او دیني کتاب دی. د دې قرآن په مقابل کې تاسو څه وکوله؟ من حیث د هغه عسکر د اردو چې تا د امریکایانو سره یو ځای 10 کاله کار کړی دی، تا څه وکول؟ موږ ورسره ډېر کارونه وکړل، موږ ورسره به جنګونه وکړل په دې خبرو. موږ ورته ویلې چې زموږ د اسلام او زموږ د خاورې ته هر سړی ضرر رسوي، که هغه طالب وي، که هغه داعش وي، که هغه امریکا وي، که هغه هر څوک وي، موږ هغه نه پرېږدو. هغې سره موږ جنګېږو. ضرر څنګه وینو؟ ګوره محترمه، ضرر خو دا دی. یو دقیقه، ته خو د هغوی سره نه یې جنګېدلی وروره، ته خو په بېسو باندې چوکېدار یې. زه د خپل خو د کندهار په میدان، ته خو د خوست سارابا په میدان، په دې ټوله میدانونو کې په چوکېدار خو یې. ګوره محترمه، اول شعار زما دا دی چې زه به د اسلام دپاره جنګېږم، دویم به د خپلې خاورې دپاره، دریم زه د خپل ملت دپاره خپلې هلې ځلې کوم. دې دپاره به زه جنګېږم، هم د دې دپاره که زه مړ شم زه شهید یم. قرآن ته ور واچو. صحیح ده. هغې وخت کې تاسو به ته څنګه جنګېږې؟ د چا سره به جنګېږې؟ د اسلام ته د چا نه ساتې؟ امریکایي خو تا وژلی نه دی، تا خو امریکایي نه دی وژلی، ته خو ما وژنې، پولیس وژنې. امریکایي ته ووژنه موږ به هم یو صحیح ده، امریکایي یې وژلی دی، مردار کړی دی، زه به هم درته رسېدم. صحیح ده. ما تا یو افغانان یو پښتانه امریکایانو باندې تا غېږه راګرځولې وه، په دغه امریکایانو باندې تا پیرداري کول، د دغه امریکایانو دفاع ته ته ولاړې، د دغه امریکایانو د ټانګانو مخکې ستا لنجرې او ټانګانو شوبلې روانې، د دغه امریکایانو باندې چې کوم عسکر د اردو ډزې کړي دي، تا په مقابل کې هغه عسکر د امریکایانو د دفاع لپاره شهید کړی دی.
نو زه امریکایان څنګه ووژنم؟ خو ته یې مخکې ولاړې، زه به اول تا ووژنم. دا خو معقوله خبره ده. خو به هر صورت هغه زړې خبرې دي. اوس د نوي خبرو دپاره راځو. ګوره امریکا ولاړله، امریکا ځي، ما تا ورسره سوله وکړله، هغې کافرو سره خو ته هغلته په قرآن او حدیث کې وایي چې کافر ستا دشمن دی، تا سره نه دوست کېږي که نه؟ په قرآن کې موږ ته وایي چې دا ستا دوست کېږي نه کافر. ته لاړې هغې سره دې سوله وکړه، په ما مسلمان ورور چې زه لا اله الا الله محمد رسول الله وایم، ته ما سره جنګېږې، ما سره جهاد کوې، هغې سره دې سوله وکړه. په کوم اسلام کوم حدیث کې تا ته وایي چې ته ورسره سوله وکړه، ورشه هغې سره موافقه وکړه؟ په کوم دغه کې راته وایي؟ تی خو ما ته وایي موږ ته خو ملیانو داسې نه دي ویلي، ملیانو ورته اسلام کې ماته دا ډېرې لارې د جواز ته چې زه له امریکایانو سره توافق وکړم، هغه زه له دې وطن نه وشړم. دا توافق دی د کفر سره کولی شم، د هر چا سره کولی شم. امریکا زما سره ومنله چې ته خپل نظام جوړ کړه. تا ته مې ویل چې وروره ته خو زما ورور یې افغان یې، ته راسه د مخالفت نه لاس واخله، راسه په ګډه یو نظام جوړ کړو، اسلامي نظام جوړ کړو. تا خو د امریکا د نظام دفاع کوې، ته خو د امریکا د ډیموکراسۍ دفاع کوې، ته من حیث د یو افغان. ګوره زه تا ته یو کوچنۍ پوښتنه درنه کوم، ما او تا دواړه افغانان، مسلمانان او بیا پښتانه یو. من حیث د یو افغان مسلمان، هغه نظام، هغه یو قانون ته غواړې، د کوم قانون دپاره چې ستا د کوم قانون په مقابل چې ستا 1 میلیون هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. سهار و ماښام چې په کورونو باندې بمبارونه شروع وو، په یو کور کې به 30 تنه ماشومان، زنانه، سپین ږیري ځوانان په شهادت رسېدل. هغه نظام ته غواړي چې په مقابل کې مسجد بمبار شو، هغه نظام ته غواړي چې په مقابل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کارتونونه امریکایانو چاپ کړه، هغه نظام ته غواړي چې په مقابل کې ستا مدرسه، ستا مسجد د تروریستیت اډې وبلل شولې. څنګه دغه نظام دفاع؟ ته خو د دې نظام تېر شه، زما ورور یې، اوس مې ورور یې، بیا مې هم ورور یې. وجه لري که نه؟ مدرسه ولې ورانېږي؟ مکتب ولې ورانېږي؟ کور ولې ورانېږي؟ خو کور نه ته ډزې کوې که نه؟ کور نه ته جنګېږې، د مدرسې نه ته جنګېږې، او بس مجبوره چې مدرسه او یا جومات ولي. همغه جومات نه ته جنګېږې، همغه ته شپه کې تاسو بمبار کړه. صافی صاحب، د کندوز دشتیارچي مدرسه چې تاسو بمبار کړه، جلسه وه، دستربندي وې، 110 ماشومان مو شهیدان کړل، د ځای نه ډز شوی و. د کابل په مسجد کې چې د انصاري صاحب په مسجد کې انفجار وکړي، هلته خو ته پکې وې، په هغې مدرسه کې ته وې، ځکه مې بمبار کړې به. ولې د یو جسد نه ته چې مدرسې له ور نه شې، وروره تا خو نه یو جسد ښکاره ته چې مدرسې وروره دا ته کوم منطق وایې؟ تا خو په رسنیو باندې نه یو ثبوت راوړی، نه دي عملا یو ثبوت راوړی، خو هلته هغه خلک ټوله لګیا وه درګرده چې دا ماشومان دي، د ماشومانو څپلۍ او ټوپیانې پرتې وي. څنګه هلته طالبان وو؟ اول ګوره دا تا موږ پټ کړی دی. ولې دې پټ کړی دی؟ د اسلام دپاره جنګېږې، میډیا ته راغلی کار دی که د اسلام لپاره بولې، که زما د ځان لپاره بولې. باید پاک باید د وطن دپاره، د اسلام دپاره، بیا د وطن دپاره باید خبرې وکړو. ما او تا په نورو بحثیانو باندې غږېږو، د بحث موضوع محترمه مخته مه راځه، دا موضوع بېله موضوع ده، دا زما خپل شخصي کار دی، د هر شي لپاره چې پټوم زما کار دی. زه ستا سره دا 2 پوښتنې کوم. ما وویل چې دغه نظام ته غواړې، کوم نظام چې ما تا ته مخکې یادونه وکول، من حیث د یو افغان، د یو مسلمان، ته څنګه دغسې یو نظام ننګه کوې؟ او اوس خبره دا ده، ما او تا مسلمانان، زه مسلمان یم، زه شکر دی ملا صاحب، ملا به علم به لري او زه خو علم نه لرم، امي یم. صحیح ده، ته به ملا صاحب، موږ خو د ملایانو سره کینو، موږ ته د دین په باره کې خبرې کوي. شکر دی زه مسلمان یم، ما ته څوک ولې اسلام راوړي، ما ته تر بل لازمات یې ښیي. زه شکر دی مسلمان په کورنۍ کې زېږېدلی یم، ملا مې خوښ دی. خو زه داسې دې ته حیران یم چې تاسو راځئ وروره، هله ته مسلمان نه یې، سر طرف نه حلال که. وروره زه کلمه ویم، زه وروره زه ستا سره په دې زما جګړه نه ده، لږ سره مسلمان یم. ګوره تا تر اوسه په دې نه یې پوه شوی چې ستا سره جګړه په څه شي ده. ما تا ته نه دي ویلي چې ته لمونځ نه کوې، ما تا ته نه دي ویلي چې ته روژه نه نیسې، ما تا ته نه دي ویلي چې ته لمونځ، روژه، زکات، حج نه کوې. ته دا هر څه کوې، خو د کفر په صف کې ولاړ یې. ته دا هر څه کوې، کفر چاغه یې. ته دا هر څه کوې، وحشت کوې. تا هم ورسره ګوره، تا هم ورسره اوس زما یو خبره وه، تا هم ورسره هغه د لاس میلاو کړو، خو ته هم سب کوې که نه. اوس خو ستا ملګری دی، اوس خو زما نه دی، ستا دی. ما تا له هم پټې پټې پیسې درکوي، ډالر درکوي، سوله دې ورسره وکړله. ماشومانه فکر لري، بیخي دې دا فکر داسې یو ماشوم دی. زه څه وایم او ته څه وایې؟ زما خبره څه ده او ته د کومې خوا لګې؟
یعنې دا په دې دلالت کوي چې بیخي په دې هغه ځای باندې بیخي هېڅ یو ګام راتللی نه شي له امریکایانو سره د اروپایانو سره د اسلامي امارت تړون دا د څه لپاره و؟ دا د دې لپاره و چې هغوی د دې سره ملګرتیا وکړي انډیوالي وکړي که د دې لپاره و چې دلته اشغال ختم کړي دا خو همدې دپاره و چې اشغال دلته له منځه یوسي دې تړون ته خو تاسو موږ مجبوره کړو تاسو د دې کافرانو لکۍ مضبوطه نیولې وه تر اوسه مو لا هم نیولې ده نه مو یې پرېښودل چې د دې لکۍ پرېږدئ کټ کړی مې نه دی محترمه زه اوس هم ورته انتظار یم چې واپس بیرته زنګ وکوي تاسو بیرته دې ته موږ مجبوره کړلو چې موږ له امریکایانو سره تړون وکړو تر څو هغوی له دې ځای نه ووځي دا تړون د دې لپاره نه دی تا خو تړون د دې لپاره ورسره کړی و چې په ګډه به د تروریزم له منځه وړو تا خو تړون د دې لپاره کړی و چې په ګډه به دلته د تروریزم سره مقاومت او مقابله کوو نو هغه تړون دا تړون به ډېر فرق لري محمود الله مباري صاحب تاسو ته مې زنګ کړی دی کار نه درته کوي دا څه شي دی اجهام دی څه چینایي نوم دی زنګ د روان دی نو ساپی صاحب تاسو قطع شوي یاست تاسو ته مې زنګ واپس دلته نه معلومېږي چې زه تاسو ته زنګ وکړم اپشن دی کمنټ دی نه ښکاري کمنټ وکړو زه ته پیدا کړم بیا به درته زنګ وکوم پوري السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت څنګه یې ښه جوړ یې مننه خوشحاله اوسئ تاسو هم جوړ یاست محترمه مننه خوشحاله اوسئ جوړ اوسئ مهرباني موضوع دې ساره چې کمنټونه کول تا موضوع تر اوسه نه ده تعقیب کړی 300 کمنټ خو دې د زنګ کړي وه صحیح پوښتنه خو دغه ده چې لومړی خو د مخکې ځوان تا څخه یوه پوښتنه وکوله چې اوس خو ورته تاسو هم په سوب کې ولاړ فارو سره فکر کوم هغه دې قطع کړو په هغې باندې ته څه وایې اوس دا اوس تاسو اوس دا معقوله پوښتنه بولئ یعنې تا به د دې لپاره تکرار کړه چې دا ډېره معقوله پوښتنه ده نو پوښتنه خو ما سره شته اوس پوښتنه زه چې خپله پوښتنه ته راشم لکه پوښتنه له ما سره خپلې پوښتنې ته راځم که د هغه پوښتنې ده د هغې ځواب به زه درکړم که نه خپله پوښتنه دې وکوه پوښتنه خو هغه باید زه د تا نه وکوم ځکه چې زه کوربه یم خو به هر صورت مهرباني وکړه ته یې وکوه مهرباني د دې عسکرو نظامیانو دې ته مو د دعوت دی د خپلولۍ دپاره د دې کار نه د لاس اخیستلو دپاره هغوی ته څه پیغام لري موږ غواړو چې هغوی بې له دې چې ووژل شي بې له دې چې دنیا او آخرت یې تباه شي هغوی راخپل شي هغوی د دې صف نه راووځي ځکه هسې هم که دوی په جنګ باندې تاکید وکوي هم یې بې له دې چې ووژل شي بله لاره نه لري او بهتره به دا وي چې هغوی د سوله ییزې لارې پیغام څنګه ارزوي د یو افغان په حیث د یو ځوان په حیث مننه خو په لکه تاسو چې اوس ووایئ چې دوی موږ دوی ته دعوت دی چې دوی راشي لکه همدې ډول لکه تاسو په سلو کې 30% خلک چې تاسو ورته وایئ چې لکه تاسو ته مکمل نظام دوی له منځه یوسي او د 80% خلک ولس او دولت تاسو نه دا غوښتنه کوي چې تاسو راشئ دعوت سوله وکړئ تر څو یو ګډه شریک او افغانستان جوړ کړو هغې باندې څه وایئ دغه سروې چا کړې ده چې 80% زما څخه غوښتنه کوي دغه سروې که ته ماته یو د دې سروې یو ثبوت پیش کړي چې 80% زما څخه غوښتنه کوي دا 80% څوک دي او چا ویل چې 80% چې دا سروې چاته معلومه شو لومړی پوښتنه خو دا چې لکه تاسو اوس افغانانو ته د افغانستان نظام ته تاسو وایئ د امریکې غلامان که نه اکثره لایفونو کې ما دا خبره بلکل وایي اواز مو نسته محترمه نوم دې هم داسې یو شارټ نوم دی چې ویل کېږي هم نه تاسو غطی دې په تاسو اواز قطع کېږي یو ځل وځه محترمه دویم ځل بیا به زنګ درته وکومه اوس دې اواز قطع اوس ما غږ درځي تاسو ته اوس زما غږ اورئ ستاسو غږ کې ډېره ستونزه وه مخکې اوس صحیح شو مهرباني تاسو څه ویل
لکه اکثره لایفونو کې ما څه دا خبره ډېره اورم چې هغوی دا پوښتنه کوي چې مقصد د افغانستان کوم نظام چې دی هغه ته دوی د کفارو غلامان وایي که نه؟ لکه تا مخکې خبرو کې هم تکرار کړه او د کتاب په قرآن کې په کوم ځای کې راغلی دی چې ته یې د بادار سره جوړه وکړه او غلام سره یې وجنګېږه؟ قرآن په ډېرو ځایونو کې راغلی دی، خو البته اوس چې زه تا ته هغه ځایونه نه وایم، زه ځکه نه وایم چې ته په قرآن باندې پوهېږې نه، یعنې مثلا علمي یې، ملا نه یې. که ته ملا وایې نو بیا ما تا ته د دې ځواب په علمي لحاظ درکړی وای. اوس دې زه تا ته په عقلي لحاظ درکړم. عقلي لحاظ دا ده چې له امریکایانو سره چې کوم تړون یا کوم معاهده موږ کړې ده دا سوله نه ده. تاسو اول په دې باندې سر خلاص کړئ چې دا سوله ده که دا تړون دی. تاسو سوله او تړون نه پېژنئ. سوله خو دغه ستاسو رقم ده چې 20 کاله یې معاش درکوئ، 20 کاله یې تنخواه ورکول، 20 کاله یې ساتل، 20 کاله ګډ راکړل، د افغانانو پر کورو یې چاپې ولې. سوله دې ته وایي. سوله دې ته وایي چې ګډ تړونونه یې ورسره امضا کړي وو چې تروریزم به وژنو، یعنې طالب ملا عالم به وژنو، مدرسه به بمباروو، په ږیره لنګوټې والا خلک به وژنو. دې ته سوله وایي. کوم تړون چې امارت ورسره کړی دی هغه د دې دپاره دی چې دوی به له دې خاورې وځي، امریکا به نور وځي. دا د بدماشۍ تړون دی، دا د سوال و زارۍ تړون نه دی. امریکا ته موږ ویلي تاسو به نور د دې خاورې نه وځئ. هغوی وایي چې موږ د دې خاورې د وتلو دپاره شرط لرو. شرط مو دا دی چې زه وځم په ما به کار نه لرې. بېشکه ته وځه په تا موږ کار نه لرو. ته به دلته بمبار نه کوې، ته به دلته چاپې نه وایې. دا تړون سو. بیا مو همدغه ټامیانو ته د همدې غلامانو ته ویل چې تاسو سره هم داسې تړون کوو. د دې لاره، د دې فکر، د دې نظریه پرېږدئ، زموږ وروڼه یاست، راځئ ګډ کار وکړو. هغوی ویل نه، موږ له تاسو سره ګډ کار نه کوو، موږ خپله ډیموکراسي غواړو. که امریکا ولاړه موږ هغه ډیموکراسي غواړو. نو ځکه په مقابل یې موږ راپورته سو، جنګېږو لا به جنګېږو. نو تاسو ګلاب اول په دې سر خلاص کړئ چې تړون او سوله وپېژنئ. سوله څه ته وایي؟ سوله دې ته وایي چې ته زما دښمن نور نه یې، ما او تا دوستان یو. موږ له امریکایانو سره دا تړون نه دی کړی چې ته زما دښمن نه یې. موږ له امریکایانو سره دا تړون کړی دی چې ما او تا به تر دومره وخته یو په بل کار نه لرو تر څو ته له افغانستانه وځې. که په دومره وخت کې له افغانستانه ونه وتلې بیا به زما او ستا له سره دښمني او جګړه شروع وي. همدغه معقوله خبره ده، همدا د دې خبرې ځواب دی. اوس چې تاسو د امریکا سره تړون وکړو د افغانستان نظام دولت سره مشکل په څه کې لرئ؟ د هغوی سره مشکل په همدې اساسي شي کې دی چې موږ هغوی ته وایو امریکا دا ومنله چې زه نور له افغانستانه وځم، زه نور دلته وحشت او ظلم نه کوم، خپل حکومت جوړ کړئ. افغانان یې څنګه نظام چې ستاسو خوښ دی هغسې جوړ کړئ. موږ وایو بېشکه موږ افغانان یو، موږ اسلام او اسلامي نظام غواړو. خو د کابل دلته موږ اسلام او اسلامي نظام نه غواړو. د مشکل ځای هم دغه نکته ده چې دی اسلام نشي زغملی، موږ تر اسلام تېرېدلی نه شو. دلته خو ستاسو لکه د افغانستان څومره ولس چې دی تاسو خو ټولو ته د لکه په دې کې مسلمانانو ته په دې خبره کې ضربه رسېږي چې تاسو ته اشرف غني بار ویلي چې راشئ د انتخاباتو له لارې موږ سره سوله وکړئ، چې تاسو چې په انتخاباتو کې وګټئ نوشي جان مشاور. نو تاسو نو که په انتخاباتو کې اسلام خلکو نه غوښتی ګلابه یو دی، که په انتخاباتو کې خلکو اسلام نه غوښتي بیا به زه اسلام نه راولم. ولې په انتخاباتو کې خلکو اسلام نه غوښتی بیا به زه اسلام نه راولم؟ فرضاً یو پوښتنه ده ما وکول، ته وایې په انتخاباتو ولې اسلام نه غواړې؟ زه وایم په انتخاباتو کې یو ځل خلک ډېر څه ویل اسلام نه غواړو، بیا به موږ اسلام نه منو. پر به خلک دا دلیل هم وایي چې په انتخاباتو مې هم دا دی ګټلی. ته خو په اسلام نه جنګېږې، ته خو په زور واک ته ځان رسوې. که ته په اسلام جنګېدی چې یو څوک د اسلام څخه یوه بېله ومني اوله کلمه ته اسلام څه ته وایې ګلابه؟ یو دقیقه، ته اسلام څه ته وایې؟ مثلا ستا د اسلام څه تعریف او مفهوم څه دی؟ ته اسلام معنا څه؟ ستا د جهاد معنا څه؟ جهاد پېژنې؟ ما پوښتنه کړې ده، ما پوښتنې ځواب راکړه، بیا به زه تا ته ځواب درکړم. خو ته زما د پوښتنې جواب راکړه. په قرآن کریم په اوله سپاره په 5 آیات کې الله تعالی څه فرمایلي؟ ته وګوره. ته راته ووایه څه فرمایلي دي، مهرباني وکړه ته راته ووایه. ووایه خو ته یو عالم یې که نه، ته چې دومره غټه غټه زه نه یم، ما ته د آیات نه دی معلوم، ما ته د آیات نه دی معلوم. مهرباني وکړه ته یې ووایه. ته آیات هم در معلوم دي، 15 نمبر آیات دی، اوله سپاره هم د سورة البقره هم ده. مهرباني وکړه ویې وایه، زه درته غوږ یم. نه خو چې ته عالم نه وې. وروره تا ته چا ویلي چې زه عالم یم؟ ما تا ته ویل چې زه عالم یم. اوس تا د آیات ووایه، دا کوم آیات دي، کومه سپاره کې دي؟ مهرباني وکړه زه درته غوږ یم.
ولې ولاړه دی ګورې دا زموږ دا کشران وړونه دي او بېچارهګانې داسې کړي دي داسې فکر جوړ کړی دی چې بس هر څه په دې باندې نه پوهېږي تر حده کې چې دا به یو 18 کلن 14 کلن کشر هلک دی او د ده ذهن او فکر اوس په دې مسایلو په دې شانو کې دومره ځغلي چې دی غواړي دا آیات دا حدیث یو بل چا ورته ویل ته د آیات پوښتنه ځینې وکړه اوس دی هغه آیات وایي څنګه کوي سلام علیکم سلامونه قاري صاحب نه جوړې مننه الله دې خوشحاله کړه تاسو هم جوړ یاست محترمه بس مننه ژوندی اوسې خدای مو راوله خیر راشي مننه محترمه موضوع خو به دې تعقیب کړې وي انشاءالله د دعوت موضوع د کابل ادارې نظامیانو ته عسکرو اردو پولیسو تعقیب کړې ده پوښتنه مې دلته تاسو څخه دا پوښتنه ده چې تاسې مخکې وویلې چې دغه کوم نظام که په رایګیري کې خبره شي انتخاباتو د لارې نو دا نظام که خلک کفر ته رایه واچوي کفر رایه زیاته شي نو موږ به جهاد پرېږدو دا خبره وکړه تاسې دغه کوم خلک چې د دولت په ساحه کې ژوند کوي دا کافران دي نه هېڅکله نه تاسو وویل که نه مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې ما کله داسې ویل چې د دولت خلک د دولت ته رایه اچولې که جمهوریت ته رایه اچولې کفر ته رایه اچولې که جمهوریت ته رایه اچولې قاري صاحب په وروره د جمهوریت په خپله لوی کفر دی تر جمهوریت بل غټ کفر شته نه اوس دا چې څنګه کفر دی دا بیا ته یو ملا صاحب پیدا کړې یو عالم چې په دې مسایلو پوهېږي همدغه لیک ترې راوله زه به ورته اماده شم بیا به دا ثابت کړو چې دا کفر دی که نه دی اوس دا چې جمهوریت کفر دی او زه تا ته درښیم چې په دې ځای کفر دی ځکه ستا سره علمي استعداد نشته نو ستا سر ورباندې ژر نه خلاصېږي وخت به ډېر تېر شي خو زه به ستا سر در خلاص نه کړم تر هغه دا ښه ده چې راسو په موضوع باندې وغږېږو نننۍ موضوع د دعوت ده چې د کابل ادارې و دغه عسکرو نظامیانو ها و دې ته دعوت ورکوو هغه چې مخکې ما هغه بل ورته وویله که یو سړی راولاړ سي ډېر خلک راولاړ سي دا اوس چې جمهوریت ته یې رایه ورکړې ده د دې خلکو مطلب څه دی د دې کفر به زه در وښیم ستا د استعداد په اندازه د دې هدف څه دی جمهوریت ته رایه ورکول دا معنی په قرآن فیصله نه کوم په حدیثو فیصله نه کوم په شریعت یې نه کوم په الله یې نه کوم په څه شی کوم په اساسي قانون یې کوم د دې خلکو یو مطلب همدا سو دویم که الله ویل دا پلانکی سړی دا پلانکی کس پلانکی شخص ستا د زعامت او د حکومت او د حکمرانۍ لایق دی هغه نه منم که انتخاباتو کوم سړی خوښ کړي هغه منم انتخاباتو که غل خوښ کړي که کافر خوښ کړي که په افغانستان کې بې مجهوله بې معتقده شخص خوښ کړي که په افغانستان کې قاتل خوښ کړي که په افغانستان کې ښه سړی خوښ کړي بس هغه زما مشر دی دا اوس د انتخاباتو د رایې په لاره په پارلمان کې څومره غټ قاتلان د دې ملت په سرنوشت باندې لوبې کوي دا خو د انتخاباتو په نتیجه کې راغلی دا اوس د افغانستان ملي شتمني دیني شتمني عقیدوي شتمني لوټېږي دا خلک چا پر سر د قدرت راوستلي دي خو انتخابات راوستلي دي په رایه راغلي دي تاسو رایه ورکړې ده د رایې له وجې دا خو جمهوریت دی دا د جمهوریت کفرونه دي هغه کفرونه چې د دین په مقابل باندې دي اوس دا زه پرېږدم راځم دې ته محترمه چې د دعوت په هکله دغه عسکرو اردو ته څه پیغام لري د یو ځوان د یو افغان په حیث ولا وروره زما پوښتنه دا پوښتنه مې درنه حل کړله باقي دی الله پاک پکې خیر واچوي چې څه د الله پاک رضا یي چې کوم طرف ته زمونږ وطن آبادېږي زمونږ اسلام ته ضرر نه رسېږي خدای دې هغه پکې راپېښ کړي چې زمونږ اسلام خوندي زمونږ وطن خوندي زمونږ دین خوندي زمونږ پکې ناموس خوندي زمونږ پکې مال خوندي موږ هغه سوله غواړو په وطن کې هغه دغه دعوت نه هغه دعوت مانو چې زما پکې اسلام ورانېږي زما پکې کور ورانېږي زما پکې هغه ته خیانت رسېږي دا موږ نه منو قاري صاحب ټول عمر دا دعوت نشته نو بس مننه چې هغه دعوت منو چې پکې زموږ مال خوندي زموږ اسلام خوندي بس ما پوښتنه همدا وحل شوله مننه ژوندی اوسې ستاسو په نظر حل ډېره مننه ژوندی اوسې بس موږ هم دغه دعا ده دا وایو چې زموږ دین عقیده اسلام دیني او عقیدوي او ملي اساسات خوندي نه وي هېڅ داسې یو نظام نه غواړو هېڅ داسې یو قانون نه غواړو موږ وچ کلک دې ته نه شله سوي چې طالب بلکې موږ د حق دفاع کوو د حق ساتنه کوو موږ دلته د طالب ننګه نه کوو موږ د حق ننګه کوو
که فرضاً سبا هم دغه طالب په مقابل کې د حق ودرېږي موږ به یې همداسې مقاومت کوو څنګه چې موږ د دوی مقاومت او مقابله کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه یې جوړ یې سیاست دې ښه دی؟ مننه محترم، تاسو هم جوړ یاست؟ ژوند ښه دی، زندګي ښه ده؟ الله مو وساته، ژوندی دی محترمه. په موضوع اړوند کلي تعقیب کړې د دعوت موضوع ده. دغه عسکرو نظامیانو په اصطلاح باندې د افغانستان موجوده حکومت وګړو ته هغوی ته څه پیغام لري؟ هغوی ته موږ پیشنهاد او وړاندیز کوو چې راځئ تاسو د سولې د لارې نور د دې کاره څه لاس واخلئ، راځئ په ګډه د افغانستان دپاره د دې ملت دپاره یو مشترک کار وکړو. زه دا نظر لرم چې سیده تاسې دغه وړاندیز کړی دی چې روشوی هغه د لارې بحال کو. خو زه دا یم چې سیده دا نظام دی په نړۍ کې چې کوم هیواد نظام ونه لري هغه هیواد نه دی. تیور نظام دی، نظام رنګ شوی نه دی، نظام کې کوپر نشته. سیده کافر و کافر لوړل مسلمانانو نظام پاتې کېږي. ته چې دته یایې چې روشی هغه څوک چې د نړۍ په سطحه په نظام پېژندلی شوی دی، نړیوال خبرې ورسره کوي، په نړۍ کې په نظام یادېږي، ته هغه ړنګوې. ته یو څو کسان، یو محدود کسان روسي هغو ګوره محترمه، زما غږ لرئ؟ ستاسو غږ کې لږ ستونزه مخکې پیدا شو. زما غږ لرئ؟ او صحیح ده. ګوره محترمه، دا چې تاسو وایئ تاسو یو څو کسان یاست، اول خو دا فکر ډېر غلط فکر دی. موږ یو پوره ملت یو. تاسو ولیدل چې په انتخاباتو کې معلوم شوله چې د کابل ادارې ټوله عمله 4 میلیونه ده. 4 میلیونه رایه، 9 میلیونه رایې دې اخیستې وې. په 9 میلیونه کې 4 میلیونه درغلي و، 4 میلیونه دې رایې اخیستې دي. او افغانستان دی 28 میلیونه وګړي موجوده، یعنی 4 میلیونه ځینې استثنا که 14 میلیونه نفوس ټول هم دغه اداره دغه مفسدین ردوي. تاسو ویل دا د نړۍ په سطح نظام دی. نړۍ خو وایي دا د فساد جړله ده. نړیوال خو وایي دا د غلا او د فساد او د فحشا او د لنډغریزم مرکز دی. دا اوس تاسو ورسئ نړیوالې احصایې وګورئ، نړیوالې سروېګانې وګورئ، هغوی په خپله لیکي چې د افغانستان موجوده حکومت د فساد یو لویه سرچشمه ده. نړۍ خو وایي چې دا یو نامشروع حکومت دی، د دې وګړي نامشروع دي، د دې کارکوونکي نامشروع دي، د دې مشر نامشروع دی. ځکه دا نړۍ په خپله دلته په نامشروعیت باندې جوړ کوي. او دویم تاسو ویل د دنیا په سطح یو نظام دی. د دنیا په سطح یو نظام خو د خاورې استقلال د ازادۍ لپاره یو څه کوي. دې نظام تاسو ته څه کوي؟ دا نظام خو بې له دې چې تا ووژني، ستا ماشومان ووژني، ستا مسجد و مدرسه بمبار کړي، ستا عرضي تمامیت په پنجاب په نور باندې وپلوري، بل څه یې نه دي کړي. نو موږ څنګه دې نظام ته مشروع ویلی سو او څنګه د دنیا په سطح نظام ورته ویلی سو؟ ګوره تاسې اوس عام خلک چې خلک ځوروي، طالبان یې ځوروي چې ته د نظام نه ملاتړ کوې. سیده زه اوس په الماراتو کې مسافر یم، دلته سفارت دی، د افغانستان بیرغ خپل کېدلی دی. زه چې کله ورشم، زه چې پاسپورټ نوی کوم، کومه مشکل مې شي روشي، هلته زه خپل مشکل حل کوم. 3 رنګه بیرغ اوس خپل کېدلی دی. عام خلک په دغه خبرو ځورولی کېږي چې ته د نظام نه ملاتړ مه کوه. صحیح ده، زه چې سفر ته ځم مو ته په پاسپورټ کې ټپه څوک وایي؟ زه دلته چې مو ته مشکل پیدا کېږي مو ته څوک حل کوي؟ ته مو ته حل کوې په تو په ټپه. زه خارج ته تللی شم، کله چې تو نظام د سار نه رئیس جمهور د تو شي، همدغه عام خلک به صحیح دي تو د نظام ملاتړ وکړي. اوس چې شته نظام دی، په دولت جوړ نظام دی، خلک مجبور دي چې د دغه نظام ملاتړ وکړي. ولې؟ د همدغه نظام په ټپه خارج ته ځي، په همدغه نظام په خارج کې د همدغه نظام سفارت دی چې مشکل یې ورته حل کوي. نو څنګه د نظام نه څوک ملاتړ ونه کړي؟ په دغه نه تاسې خلک ولې ځوروئ؟ ګوره محترمه، اول خبره خو دا ده چې په دې باندې موږ یو سړی مجرم نه بولو چې تا ولې سفارت ته ولاړلې، ولې دې ها وکړ، ولې، ځکه دا یو مشکل دی، دا یو ضرورت دی. دویم، نه دا سفارت ته دې نظام دی،
نه دا ټاپه د دې نظام ده، نه پر دې پاسپورټ ټاپه وهل دا د دې احسان دی، دا د دې ملت حق دی، دوی مزدوران دي به کوي. دا هیڅ د دې احسان نه دی، دا هیڅ د دې کور ودانۍ نه دی. دا داسې نه دی چې دوی یو کور ودانۍ کړې دي د تاسو سره یو نیکي کړې ده، هیڅ د دې کور ودانۍ نه دی. په دې باندې په میلیونونو په میلیارډونو ډالرونو مصارف شوي دي چې د دنیا سره سفارتي اړیکې دي، بیا د دغه سفارتي اړیکو د لارې اصالت د خلکو د یو هیواد بل هیواد ته تنقل د اسبابو د اموالو د خلکو د وارداتو د صادراتو د تجارت د خلکو د سیاحت، دا د یو نظام شخصي موضوع نه ده، دا د یو نظام شخصي کار نه دی، دا د ملت د وګړو حق دی. دا که سبا طالب راشي هم دا خدمت کوي، قانون دی هم به کوي. په دې وجه موږ یو سړی ګوره مجرم نه بولو او نه وای ګوره نه دا د دې معنا ده چې تا ته دې ټاپه دروي نو ته باید ولاسې د دې د نظامیانو سره ودرېږې. دا ټاپه خو سبا زه راځم، دا ټاپه زه درته وم، سبا بل راځي، سبا بل راځي. ته هغه ضرورت چې دی د هغه ضرورت په اندازه بېشکه خپل عذر دي د هغه کې ستاسو سره مشکل موږ نه لرو. موږ وایو تاسو د دې کاره لاس واخلئ چې د خپل ملت په مقابل ټوپک مه چلوئ، د ټوپک لاس واخئ، د چاپوس لاس واخئ، د ولس د شهادت ته رسولو سره لاس واخئ. ملت څوک دی؟ زه په کوم زه عام سړی یم، صحیح ده، زه نه دولت یم نه طالب یم، زه عام سړی یم. مو په کلي کې د یوه کور نه اسکار دی، د بل کور نه طالب دی. د ملت څوک دی چې ته یې چې ملت مازدوره او هغه یې چې ملت مازدوره؟ د ملت څوک دی؟ د ملت زه ملت دغه زه او ته یو، دغه زه او ته ملت یو. صحیح ده. ګوره ته نظام غواړې، اسلام غواړې چې خپورې کې په همدغه نظام کې د اول ورځې نه یو چا د سرباز په حیث دنده تر شروع کړې ده، ان تر وزارت یې پیر رسېدلی، هغه وزیر شوی دی. صحیح ده. که ته چیرې کې غواړې چې دلته اسلامي نظام راشي، دغه د تو څنګ ته ته خپله طالب وې، تو کور څنګ ته عسکر کور دی، هغه په عسکرۍ کې دی. صحیح ده. هغه لوړ دی نظام کې کور کې، ته لوړ یې طالب کې کور کې. که چیرې کې ته روشي همدغه د سربازۍ نه په همدغه شته نظام کې د خپله وظیفه شروع کې، ان تر وزارته پېره ورسېږي. قانون چې جوړېږي د پارلمان نه جوړېږي. صحیح ده. په افغانستان کې پارلمان چې دی، پارلمان د دغه دپاره ده چې قانون جوړ کړي. وروره ته خو د یو فساد ګوجل ته ما بولې. وروره یو دقیقه، ستا خبرې ډېرې بل قسم دي. ستا خبرې ګوره یو ته داسې پوه شولم، ستا په خبره پوه شولم، ستا د خبرې مطلب زه درته وایم لطفا. بالکل ورسېدلم. فقط د خبره خلاصه کوم. ته روشه ته نفوذ ډېر لري په افغانستان کې، د خلکو نه نفوذ ډېر لري. هغه ځای کې چې قانون جوړېږي هغه ځای ته ته دون کاندید که په همدغه شته نظام کې همغه ځای ته لوړ شه، د همغه ځای نه اسلامي قانون جوړ که، ولسمشر ته یې کېږده. په راتلونکي کې انتخاباتو خبره دا ده چې اسلامي لیاردو ولې چې خلک دا ټول خلک مسلمان دي په افغانستان کې، 99% خلک مسلمان دي. 99% مسلمانان چې خپل مشر ټاکي، نو دغه 99% خلک خو کافر نه دي چې دوی کافر ته رایه ورکوي. ته ښه سړی یې، مسلمان یې، تو ته به رایه دار کړي. دا خو د کومه خرابه خبره نه ده. خو په دا شته نظام کې ملاتړ او اسلامي یو لحظه ستا خبرې مې واورېدلې. ګوره ته وایې چې قانون جوړېږي، دا قانون څوک جوړوي؟ او ته خو مسلمانان یو. قانون مو قرآن دی، قانون مو حدیث دی، قانون مو دین دی. دا قانونګرایي څوک کوي؟ دا قانون جوړونه قانون سازي موږ ته څوک کوي؟ بل خدای خو نشته، نه بل خدای موږ منو. یو الله دی، یو شریعت دی، یو دین دی، یو قانون دی، هغه جوړ دی، صرف تطبیق غواړي. زه د قانون جوړونې دپاره هېڅ چاته ضرورت نه لرم چې ورسم. باید ما ته خلک راسي چې د دین له نګاه څخه کوم قانون دی چې تطبیق یې کوم. ولسمشر څوک دی چې زه د قانون صلاح ورسره کوم؟ ولسمشر څوک دی؟ زه نه ولسمشر منم، نه د ولسکشر منم، نه چاته د قانون اورولو حق ځان ته ورکوم، نه ماته دین د اجازه راکړې ده. یو دقیقه صبر وکړه محترمه. تا وایې د انتخاباتو د لارې مشروع کار راځي. انتخابات په خپله د کفر هغه لوی سر او مجموعه ده. د انتخاباتو د لارې که کفر مخته کړي ته به هغه کفر تاییدوي، که اسلام مخته کړي ته به اسلام تاییدوي. ولې خو رایه چا راوړې ده ته په هغه ډول پسې به ځې. اول څه بېلګې درته یادوم چې غني په خپله مسلمان او نه مسلمان یې تا ته نه معلوم چې غني ته مسلمان یې که نه یې مسلمان. که ته وایې چې مسلمان دی نو ده چې د اسلام څخه مخالفت کړی دی، ده چې کوم شریعت د الله حق کړي د کوم مسلمان دی که نه دی، نه یې ورباندې خبر. نو تا ودای سړي ته رایه ورکړې ده، په افغانانو چې دای سړی مسلط کړي دي چې د هغه دین او عقیده تا ته نه در معلوم. دویم موږ ګورې شریعت لرو، دین لرو،
موږ قانون ته ضرورت نه لرو بل قانون ته چې قانون ته جوړ کړه. که چیرې د افغانستان 99% خلکو شرعي قانون نه غوښتي بر به زه شرعي قانون تېرېږم بیا به شریعت نه راولم. 99% خلکو رایه ورکړله چې موږ شریعت نه غواړو موږ ډیموکراسي غواړو. بیا به څه چم کېږي؟ باید بیا خو زه شریعت پرېږدم ولې خو 99% وګړي نه غواړي. د قانون اوس د قانون کې دغه ماده راغلې ده اوله ده که دویمه ماده ده چې په افغانستان کې د هر وګړي حق مساوي دی و دا کې د اسلام څخه کوم ځای ټکر دی او ته خو حق مساوي نه ورکوې ته خو یو نه لوس لنډوې بل نه سر ته خو قانون ته کس مساوي حق اول همدغه ځای د اسلام سره ټکر دی. یو لحظه دغه د مساواتو ټکی د اسلام سره ټکر دی. په اسلام کې مساوات ته حق راغلی دی. د نر او د ښځې حق یو رقم دی. د نر او د ښځې حق یو مساوي دی. ما او تا فرق پرېږده د نر او د ښځې هغوی ښځه هم پکښې داخله کړې ده. هغوی نارینه او ښځې یو بللي دي. د ښځې حق او د نارینه حق مساوي دی په اسلام کې. اول دغه ماده د اسلام خلاف ده چې دا تی وایه ستا په قول دغه د اسلام خلاف ده. د اسلام خلاف زموږ څه درته ووایم؟ تی مادې راشئ زه به درته وایم چې دا د اسلام خلاف. لومړی ماده همدغه ده چې ته یې وایه هغوی وایي چې په دویمه ماده کې د افغانانو حق مساوي دی د هر وګړي حق. اول د دین سره دا ځای په ټکر کې دی. په دین کې هېڅکله د حقوقو په حق کې مساوات نشته بلکې هغوی ته عدلیات وایي. د انسانانو حقوق د اسلام په دین کې د عدل په موازنه باندې تړل شوي دي یعنې عادلانه دي. نه نارینه ته پر ښځه زیات نه ښځې ته پر نارینه زیات حق شته. دا چې نارینه تر ښځه په حق کې یو څه زیات دی دا معنا نه ده چې نارینه تر ښځې ډېر حق وړي بلکې د همدې نارینه پر ذمه باندې د ښځې پالنه ساتنه روزنه په کور کې د دې پالنه او ساتنه پیسې ورته راوړل د دې صحت د دې لباس د دې عزت دا د نارینه ذمهواري ده. په همدې وجه باندې خو د نارینه هلته په حق کې یو څه اندازه زیاته ده. نارینه من حیث د دې د یو چوکیدار په حیث دی. نو همدغه ماده د اسلام د دین خلاف ده. د همدې اساسي قانون هره ټکړه هره ماده که راواخلې هغه دومره د دین څخه لرې ده. د اساسي قانون په نور خلک ووري نور هغه خبرې به خلک ووري چې توت ته ووي موت ته ووي. خو یوه پوښتنه زه یې تونه کړم اوس عسکر دي خدای صحیح ده توسې په خوله چې معاش امریکا ورکوي سلا امریکا ورکوي روزي هغه امریکا صحیح ده ځي معلوم دی قرارګاه معلومه ده پستای معلومه ده سلای معلومه ده چې امریکا ورکوي تنخواه معلومه ده چې امریکا ورکوي. ته زه تونه اول دا پوښتنه کوم چې توسې ته کوم ځای نه روتوی په کوم ځای کې اوسېږئ هغه د مشرون مو چې د کوم قطر ته سفر کې هغه ته ته د کوم ځای نه سفر کې او کوم ځای ته واپسۍ کې ځي؟ یاره موږ خو دا اوس په شاید په دې فیسبوک او په دې یوټیوب او په خواله رسنۍ سوشل میډیا کې شاید تا به هم لیدلي وي چې دغه اسباب له کومه ځایه راځي. دا به ته مې وینې دا ټول ملت به یې ویني چې دا سلګونه میله اسلحه دغه شوبلي دا لنجر دا مواد دا له کومه ځایه راځي. دا پوښتنې ته به زه هم ضرورت نه چې زه یې ځواب کړم. په دې ته هم پوهېږې زه هم پوهېږم دا چې ته وایې مشران له کومه ځایه سفر کوي چې د کومه سلا ټانګان او توسې مهمات ونو دا خو که مطلب دولت روغی دغه توسې بیا څه په کوی په دغه سلا په دغه مهماتو توسې چېرته یې ګډوئ کوم ځای ته یې بیایئ کوم ځای ته یې وړوئ؟ دا خو د دولت اسباب دي په همدې باندې به نظام جوړو په همدې باندې به پوځ جوړو. د تجهیزات د پوځ هم دغه دي د تجهیزات د کمانډویانو د راتلونکي اردو هم دغه دي. اردو چې موږ ساتو نو اردو دپاره خو به سلا ټانک دغه اسباب ضروري وي دا به هغوی ته ورکوو دغه خاوره به ورباندې ساتو د دې ملت خدمت به ورباندې کوي. که دوی روغلل چېرته د حکومت روغی د توسې نیولې ساحې په پسۍ کې د ننوي توسې دغه سلا دغه مهمات چېرته وړو؟ بیا به د دوی سره جنګ ورباندې کوو یو ځای به نه وړو دا به په جنګ استعمالیږي. چې که پوتې شوې بیا که پاته سو بیا د ده نوشي جان ما نیولي دی د دی ونیسي چې دی ونیسي دی به دی اخلي. دا ولجه ده دا د پی مال دی ما ونیوی زما دی د ونیوی د ده دی. اول خو دا پاته کېږي نه دا مې یو ټوکه در سره وکړله. انشاءالله دا دومره لوی فکر دا دومره لوی پروګرام چې دی دا د دې دپاره نه دی چې سبا ورځ به بېرته دا عسکر ته پاتې طالب به دا پرېږدي یا دا هېڅکله نه. دا به د راتلونکي اردو وي دا به د راتلونکي پوځ وي هغه به د دې ملت د دې وګړو د دې خلکو خدمت ورباندې کوي. نو محترم وروره زه بل ورور ته وخت ورکوم ځکه چې دلته زما د موبایل چارج هم کم دی او د لیک وخت مو هم زیات شو. د تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. ژوندی او موفق اوسئ.
څه شي په نوم یې اعجاز فراري اعجاز فراري وروره زنګ مې درته کړی دی دا بعضې وروڼو سره زنګ بیخي ډېر اوږد سي زنګ دې روان دی وروره السلام علیکم علیکم السلام حارث صاحب محترم ښه جوړې مننه الله دې وساته تاسو جوړ یاست محترمه ژوندی اوسئ ستا دعاګانې دي حارث صاحب ستا خبر مې واورېدې ښې ښې خبرې دې وکړلې زما یو څو پوښتنې دي قاري صاحب چې په دې ذهن مې راګرځي زما دا سوچ چې زه به کله د اسلامي اماراتو سره داسې مخامخ کېږم یا ورسره لایف راځم زما نه خوښېږم که نه چې د لایفونو دېشته کې راشم خو یو څو پوښتنې مې دي چې دغه راته لږ ځواب یو پوښتنه ده چې قاري صاحب دا کوم چې تاسو وایئ که نه دغه اردو مثال کفر دی یا بل خبره دا هم چې دا نظام هم چې دا کفر دا اردو دا کوم چې فتوی ورکوي دا هر څه که نه زما ذهن کې دغه څه ګرځي که نه دغه بېګناه کسان قتل کول اوس مثلا مونږ او تاسو ته چې دی الله تعالی چې دی که نه عقل و شعور ورکړی دی که نه عقل او شعور ورکړی په دغه یو ځای کې چې دی که نه زه دلته یو بم یا انتحاري یا څه کومه صحیح دی او دلته زه ښه پوهېږم چې دلته زما مسلمان ورور تېرېږي صحیح ده زه شخصا مثال ونیسه مثلا د دولت طرفدار نه یم نه د طالب طرفدار یم خو مسلمان یم صحیح ده که نه زه د هغه قانون طرفدار یم چې د الله کتاب او د رسول قانوني صحیح ده که نه د هغه طرفدار یم او دلته مثلا یا انتحاري یا بم کېږي دلته بېګناه کس وژل کېږي که نه او په اسلام کې د دې جواز شته چې بېګناه کس قتل شي ګوره محترمه بېګناه قتل جواز په اسلام کې بالکل نشته اگر که هغه مسلمان هم نه وي کافر وي او بېګناه وي متجاوز نه وي حربي نه وي نو وژل یې ناروا دي نو د مسلمان وژل بېګناه خو قطعا داسې دلیل نشته نه داسې د جواز یو ټکی شته دا چې د افغانستان په مختلفو ساحو کې داسې پیښې شولې مثلا کله چې به مجاهدینو پر یو ځای باندې استشهادي عملیات کول هلته به ملکیانو خلکو ته ضرر ورسېدی مثلا د کابل په ګرین ویلیج هوټل کې او په ګرین ویلیج کامپ کې په انټرکنټیننټل هوټل کې دې ته ورته نورو کې دلته به خلکو ته نقصان رسېدلی وي یا نه خو رسنیو د دې خبرو نه دومره غټه پوکا جوړه کړله چې هلته یې ویل سلګونه عام خلک وژل سوي دي اول سوال خو دا دی که موږ وایو چې هغه ټوله نظامي مراکز دي امریکایي مراکز دي هلته ملکي خلک کیسته خیر بهر صورت اوس وژل سوي دي یو دوه او درې ملکیان په شهادت رسېدلي دي موږ د هغوی په هکله د شریعت حکم دا دی که چیرې یو کافر ته لاسرسی نه کېدی د یو کافر مردارېدلو ته مګر په یوه شرط چې یو مسلمان پکښې شهید کړل سي یو مسلمان پکښې ووژل سي نو زموږ د فقه حنفي فتوا هم دا ده چې پروا نه لري هغه مسلمان د یو مسلمان خساره د هغه کافر تر وژنې ډېره مهمه ده باید کافر مردار سي ووژل سي اگر که مسلمان تر باندې خساره رسېږي تاسو وګورئ چې یو مسلمان خو په خپل خبره راګرځي که نه قاري صاحب زه به دا فرق قاري صاحب ستا په دې خبرو کې چې دا که نه زما په دې ذهن کې یو بله خبره راګرځي هغه دا چې که نه په یو غزوه کې ما اورېدلي که نه زه دا بیانونه کله کله اورم په هغه غزوه کې چې دا که نه یو کافرو غالبا والله عالم چې دغه توري گزار کوله که نه نو دا کافر چې دی په دې وخت کې چې دی کلمه وویلې محمد رسول الله دا چې دی که نه دا صحابي بیا هم چې دا ووژله چې ویې وژله نو څه وخت بعد پیغمبر علیه السلام هغه صحابي را وغوښتو پوښتنه ترېنه وکړله چې دا دې ولې ووژله که نه نو صحابي ورته په ځواب کې وویلې چې دا د یارې نه وویلې دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا د یارې نه وویلې صحیح دی که نه نو پیغمبر علیه السلام ورته وویلې چې هغه خو درته دا نه شو کولی چې دا
خپل زړه درته داسې وښایي او وباسي صحیح ده که نه نو دا دې ځینه موږ دا مطلب اخیستی شو چې پیغمبر علیه السلام دا ویله چې چېرته کافر د یېرې نه دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په هغه باندې چې دا که نه تاسو ګزار مه کوئ صحیح ده که نه نو موږ یو دا حنفي فقه چې ته وایې چې فتوا ورکول کېږي نو څنګه دا جواز ورکوي چې د یو مسلمان چې دا شهیدېدل چې شهیدېږي پروا نه کوي صحیح ده که نه یو خبره ده دغه چې تا یو دی او بله پوښتنه بیا وروسته وکړې هغه به بیا وروسته وکړې زما سره دواړې مه ګډوه سره زما سره بیا له ذهنه وځي هغه چې تاسو یادوئ دا د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه په نوم صحابي دی چې د مرداد په نوم کوم کافر و هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکنځل کول توهین یې کوئ د ورپسې منډه وهل بالاخره چې بیا یې هغه کافر ووژئ لومړۍ خبره خو دا ده چې ته وایې د یو کافر په حق کې دا راغلی دی چې باید هغه ونه وژل شي ما تا ته وویلې ستا د دې خبرې مخکې ما تا ته ویلې چې غیر متجاوز کافر غیر حربي کافر مرګ هم منع دی دا موږ هم منو او کومه چې د فتوا خبره مې درته وکړل دا د هغه خلکو په وخت په هغه صورت کې چې چیرې ستا لاسرسی و کافر ته نه کېږي مګر په دې شرط چې مسلمان پکې له منځه ولاړ شي ځکه د دې یوه مسلمان شهادت د سلو فتنو مخه بندوي د دې یوه مسلمان ځای کې د سلو مسلمانانو ژوند ژغوري زما ذهن ته کنه قاري صاحب او د قریشو قبیله کله پیغمبر علیه السلام چې تللی او هغه سنګساره چې کړی و که نه توس وایه چې دی که نه چې د مسلمان وژل صحیح دی که نه دا خو اسلام ته غټه ضربه ده که نه اوس دلته زما فیسبوک وګوره 3 ورځې مخکې زما ورور چې دی چا وویشتو او هغه چې دی قاري دی د هغه تلاوت درته چې دی ښیم هغه په شهادت ورسوله صحیح دی که نه هغه قاري و د 15 تیپار تبرت الهام بخزان تبتو الهام بخزان صدا کنش تبارشته تبدا زه درته خپل ورور راولم که نه وړوکی ماشین دی ماشاءالله داسې به درته تلاوت وکړي صحیح دی که نه او زما بل ورور قاري و بېګناه چې دا چا ووژله که نه بېګناه ګناه نه دی معلوم خو خیر ده دا به پوښتنه کېږي په آخرت کې به پوښتنه کېږي هغه یو آیات دی چې دا زه په کومه ګناه وژل شوی یم هغه به پوښتنه وشي په هغه ګناه کې به ده هغه چې ده زما فیسبوک د خیر د قاري صاحب یاد الله شه ما د هغه د خپل ورور د هغه شهادت او د هغه جنازه د هغه مبارک ګیره وګورې د هغه تلاوت وګورې که نه ما جي کړی د هغه تلاوت ما دې موبایل کې دی که نه دې موبایل کې دی خو نه ښودل کېږي که نه هغه د دې تلاوت مې درته ښودله که نه نو دا څنګه زما ذهن ته همدغه راځي چې دا څنګه جهاد شو چې تو یو قاري ووژنه د هغه 15 کسان شاګردان پاتې شو او حنفي ما ته دا فتوا راکړې چې د مسلمان وژل دلته روا دی خو هغه ګوره قاري صاحب زه درته څه شی وایم دا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله دا په ما نه کېږي ولاکه دا په ما وشي قسم دی دا په ما نه کېږي ګوره ورورجانه زه پوښتنه کوم تاسو ځواب راکړئ ګورئ ما تاسو پوښتنو ته ځوابونه درکړل زما پوښتنې ته ځواب راکړه ستاسو ورور مجاهدین وویشتی خیر ده زما خیر ده قاري صاحب زه اوس دغه وایم که نه چې دغه ورور مې چې دی که نه ووژل شو د دې د مدرسې دا کوم شاګردان چې تاسو اعتراض کوئ ځواب نه ورکوئ ستا اعتراض زه څنګه ومنم چې ته ماته ځواب نه راکوې زه وایم ستا ورور مجاهدین وویشتی صحیح ده ستا ورور مجاهدین وویشتی څنګه په بم کې والوتو او پړه چې دا طالبان اخیستي او بم کې والوتو پړه طالبان اخیستي وام چېرته په کوم ځای کې تا ویل بله ورځ زما ورور وویشتو دوه دقیقو مخکې خبرې دی تا ویل بله ورځ زما ورور یې وویشتی نو اوس ته مهرباني وکړه چې ویشتلی دی او که په بم کې ختلی دی اوس تا خبرې دلته خپله تناقض لري ته د خپلو خبرو تناقض وباسه ویشتلی دی او که وژل شوی دی خیر ده که زما په د پښتو کې چې دی که نه دا پښتو خبره مې لږ ګډې وډې کېږي دلته کورنۍ ژبه مې چې دی فارسي ده کور کې فارسي غږېږم نو زه درته څه وایم په مړ شو بېګناه مړ شو یا وویشتو یا په بم کې صحیح ده که نه دا کار چا څوک کوي زه دا وایم چې دا کارونه څوک کوي ګوره محترمه یو دی که ګوره محترمه
ګوره محترمه، موږ د عوامو خلکو د وژنې دغه خبرې ټولې دا درواغونه او د رسنیو د دښمن هغه پټ تبلیغات دي چې د مجاهدینو د بدنامۍ دپاره یې دا 20 کاله کوي. زموږ کار، زموږ مسؤلیت د عوامو ساتنه او دفاع ده. تاسو ولیدله چې د افغانستان په مختلفو لویو ښارونو کې لکه کابل، لکه هرات، لکه بلخ، لکه ننګرهار، لکه کندهار، هغه ګڼمشته سیمو کې د کابل ادارې ټامیانو د عامه هیوادوالو په منځ کې بمونه، انفجارات، چاودنې وکول. بیا به وویل چې دا داعش کړي دي، زمینه او مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیستی. خو در حال کې چې نه داعش شته نه د داعش په نوم کوم داسې یو پروژه شته، دغه ټامیان دي چې داسې زمینې مساعدوي، دغسې کارونه کوي. چې تاسو وایئ زما ورور ووژل سو، بیا وایئ په چا وویشتی، خو په هر صورت یا وژل سوی یا ویشتل سوی، اوس وژل سوی دی. موږ ورته د الله تعالی نه مغفرت غواړو، تاسو ته تسلیت غواړو. هر چا چې بې ګناه وژلی دی، د هغوی بې ګناه خلکو د قتل بازخواست په هم په دې دنیا کې هم په آخرت کې کېږي. دا خو زه درته وایم. دویمه خبره، که چیرې ستاسو ورور بې ګناه و، بې تعدا و، بې خطا و، دا مطمئن واوسه چې د دې انتقام اخیستل کېږي او د دې هغه قاتلین چا چې دا قتل کړي دي په قصدي شکل باندې بې ګناه بې تعدا، هغوی ته به سزا هم په دې دنیا کې هم په آخرت کې رسېږي. دا چې ما تاسو ته وویل چې د یو چا وژنه د کافر د وژنې په صورت کې د مسلمان وژنه جایز ده. اول تاسو دا سوچ وکړئ، یو مسلمان خو په خپله دغه استشهادي دی چې پر ځان باندې بارود تړي یا په ځان په چارج موټر کې کښېنوي، دا مسلمان دی، دا وژل کېږي. که یو کافر مردارېږي که سل مردارېږي، دی خو په شهادت باندې رسېږي. دا څنګه ارزوئ؟ ورسره چې یو بل کس بې ګناه په اصطلاح باندې عام کس دی، هغوی په شهادت رسېږي. وجه څه ده چې دا مسلمان وژنه علماو جواز ورکړی دی، دا د علماو خپل فکر نه دی، دا د نصوصو د حدیثو په رڼا کې دا فتوا ده. تاسو داسې فکر مه کوئ چې تاسو په فقه باندې تجاوز وکړئ، په فقه باندې ولګېږئ. همدغه فتوا د حدیثو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیستل شوې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د ودام د غزا نه مخکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سریه د صحابه کرامو لېږلې، نو بیا صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په همدې هکله پوښتنه ځینې کوي، دی صلی الله علیه وسلم ورته معین داسې ځواب ورکوي. علماو چې د همدغه حدیث څخه استخراج کړی دی، هغوی په همدې دلایلو باندې کړی دی، په همدې حدیثو په دلایلو په بنا باندې کړی دی. داسې نه چې دا د احنافو خپل فکر دی، خپل نظر یې دی. وجه دا ده چې د یو مسلمان قتل جایز دی، وجه دا ده چې د یو مسلمان د قربانۍ په خاطر به د سلو مسلمانانو ژوند وژغورل شي، سل مسلمانان به د کافرانو د استبداد نه خلاص شي. که مسلمان قرباني ورنکړي نو کافر خو نه مردارېږي، که مسلمان قرباني ورنکړي کافر خو له دې ځایه نه ځي. که نور موږ دغه لکونه شهیدان نه وي ورکړي، امریکا له افغانستانه وتل، موږ به تر اوسه پورې وهلی ډبولی. قاري صاحب دا موضوع به هم پرېږدو، زه دا چې ته وایې دا تبلیغات دی که نه، دا مې در سره ومنله چې دا تبلیغات دی که نه. دا ګوره قاري صاحب زما خبر ته غوږ شه، تا خبرې مې ومنلې چې دا ته کوم وایې چې دا دلته چې دا بمونه ستاسو اواز کې څه ستونزه ده محترمه؟ فکر کوم چې ستاسو غږ کې څه مشکلات دي، چې زما طرف ته ده او که ستاسو طرف ته ده. نو محترمو وروڼو، بس پر همدې ځای به لایف ته خاتمه ورکوو. محمد الله مبارک صاحب تاسو ته مې لس ځلې زنګ کړی دی، متاسفانه چې زنګ مو کار نه درته کوي. ستاسو هغه ځای ډېر ضعیفه دی چیرې چې تاسو یاست. په خپل چې شي دی په خپل سر احمدزی صاحب تاسو آپشن هم نشته محترمه. نو ستاسو آپشن د زنګ نشته دی. کال وکړه عبدالله منیب محترمه، ستا آپشن هم نشته دی. نو زه پر همدې ځای باندې نور لیف ته خاتمه ورکوم چې لیف ختم کړم. خبره داسې ده چې زموږ موضوع د دعوت وه، یو ځل بیا همدغه خلکو ته دعوت ورکړو. کریم افغان آپشن نه لري محترمه، چې راځئ محترم وروڼو، نور د دې فاسد صف نه راووځئ، راځئ موږ د ورورۍ او د خپلولۍ غېږه درته خلاصه ده. ستاسو په وړاندې باندې موږ ځانونه د دښمنان نه بلکې ستاسو وروڼه معرفي کوو، همهغه دریځ او موقف لرو. تاسو ولیدل هغه خلک چې د دې دښمنۍ څخه لاس واخیستی، هغوی خلکو ته موږ د ورور په نظر وکتل، هغوی ته مو غېږه ورکړله.
نو راځئ خپل ژوند وژغورئ، خپل آخرت وژغورئ، خپله دنیا وژغورئ. امریکا په تللو ده، نور تاسو او هغه خلک چې ستاسو باداران دي په اصطلاح باندې، هغوی نه غواړي چې تاسو برقراره واوسیږئ، تاسو په امن کې زندگی وکوئ. هغوی ستاسو د وژنې او دې محاسبې ته، دې د قتل میدان ته د ورټېلولو دپاره ډېرې هلې ځلې وکولې. لا هم لګیا دي چې تاسو د مرګ خولې ته په لاس ورکړي. خو راځئ موږ د وروڼو په حیث درته د ورورګلوۍ او د شفقت دروازه خلاصه ده. موږ هغه تیرو اعمالو ته ونه ګورو، بلکې د وروڼو په حیث درته دعوت درکوو. راځئ وروڼو راسره یو ځای سئ، تر څو چې په ګډه د افغانستان دپاره، د راتلونکي دپاره، د دې ملت دپاره داسې یو ګډ مشترک کار وکوو چې هغوی هم ستاسو، هم زموږ، هم د دې ملت په ګټه باندې وي. هم به په هغوی کې ستاسو خیر وي، هم به زموږ خیر وي، او هم به د دې ملت خیر پکښې کې وي. که چیرې تاسو په دې خپل عمل باندې ټینګښت وکوئ، اصرار وکوئ، نو بیا به بل انجام ستاسو نه وي سره کوم انجام چې تاسو د خپلو هغه خلکو ولیدئ، کوم خلک چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په دې تازه دمو شپو کې ووژل شول. یا یو بیلګه په کندهار کې چې کوم عسکرو په نه تسلیمېدو باندې ډېر اصرار کوئ، د هغوی انجام څه سو. راځئ د بدخشان غوندې د هوښیارو عسکرو په حیث، راځئ د فراه غوندې، راځئ د هلمند، راځئ د باغلان او تخار غوندې، راځئ د میدان وردګو غوندې د هوښیارو عسکرو په حیث باندې خپل د وروڼو غېږ ته موږ درته مرحبا او لبیک وایو. تاسو د امیر خان متقي صاحب هغه د زورسواندۍ خبرې، هغه د اطمینان او د ډاډ خبرې واورېدلې چې هغوی تاسو ته په کندهار ولایت کې، په هلمند ولایت کې د نیول شوو عسکرو سره په مجلس کې وکولې. تر کومې اندازې چې ممکنه ده د هغه اندازې پرې هغوی تاسو سره د شفقت، د ورورګلوۍ، د اخوت خبرې وکولې. خو دا چې د هغوی څخه تاسو ښه ګټه واخلئ او که د هغوی نه بده ګټه، دا په تاسو پورې اړه لري. دا به موږ تاسو ته پرېږدو چې تاسو د هغوی نه سالمه، سمیمه او که نه د هغوی نه غلطه ګټه اخلئ. خو که تاسو د هغوی نه صحیح ګټه واخلئ، هم به ژوند، هم به آخرت، هم به خپل اهل او فامیل وژغورئ. او که د هغوی نه غلطه ګټه واخلئ، ممکن دنیا، آخرت، دا هر څه مو د تباهۍ په لور باندې سي. په لوی رب مو سپارم، نیکه شپه ولرئ. الله تعالی مو خوشحاله او